سلامونه او نیکې هیلې دوستانو. هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامه کې به پټ یاستئ. د پیریانو جګړې کتاب درېیمه برخه د وینې ورونه نومبر 1979 تر فبرورۍ 1989 پورې. دا برخه تاسو ته دراوړو. نو راځو شروع کوو. د نارامیو په کال د خړو پړو اسمانونو په سر کې د یوه کوچنۍ تیریدونکې بلوا وه. کله چې مظاهرچیان ور دننه شول، 32 کلنه امریکایي محاسب ویلیام پوچر ډوډۍ خوړله. نوموړی په اسلام آباد کې د امریکا د 32 ایکره سفارت د لمبا هاوس پر غاړه د غرمې ډوډۍ خوړلو پر حالت بوخت و چې سفارت اټکل 1.5 تنه ډیپلوماتان، جاسوسان، مرستندوی کارکوونکي، د مخابراتو ماهران، بیلابیل ادارچیان او د ګوتو په شمیر پوځي سرتیري لرل. کارتر مظاهرچیانو نارې وهلې چې مقصد یې د امریکې ولسمشر جیمي کارتر و. امریکایان ووژنئ، امریکایان ووژنئ. پوچر خپله ډوډۍ پر ځای پرېښوه او پر یو کوچني دفتر کې یې ځان پټ کړ. خو د تیلو زندۍ کوونکي بوی او دودونو مجبور کړه چې ووځي او له راوتو سره سم په غوسه شوي یو مظاهرچي پر مخ چې په خښته وویشت، یو بل یې پر یو نل باندې په څټ کې وواهه. ورڅخه یې د لاس 2 ګوتې او د پیسو بټوه هم غلا کړله. د یو موټر پر خوا یې ټېله کړه او 3 میله لرې د قائد اعظم پوهنتون کانکریټي خوبخونو ته یووړ. په هغه ځای کې د پاکستان د نخبګانو، د دې ښوونځي د محصلینو، مشرانو چې د یوې رښتینې اسلامي ټولنې بصارتونو اور یې په لمبو اعلان وکړ چې پوچر به د اسلامي نهضت پر ضد جرمونو له کبله محکمه شي. پوچر ته داسې څرګندېدله چې دی د امریکایي والي په تور تورن و. دا د 1990 کال د نومبر 21 نیټه وه چې په پاکستان کې مظاهرې په داسې حال کې پیل شوې وې چې په تهران کې د امریکا د سفارت 49 امریکایان چې د اسلامي انقلابي زده کوونکو او ایراني انقلابي ملیشاو لخوا نیول شوي بندي ناست ول. هغوی اعلان کړی و که چیرې د دې یرغمل نیول شوو د ژغورنې لپاره هر ډول ناببره اقدام وشي، نو دوی به یرغملان په ځان وژونکو چاودنو ووژني. په مکه سعودي عربستان کې چې په اسلامي نړۍ کې تر ټولو سپېڅلی ښار دی، د سعودي ملي ګارد د مکې جامع جومات محاصره کړی و تر څو د دیني علومو هغه ناکام شوی زده کړیال ونیسي چې ځان یې مهدي آخر الزمان باله او دعوا یې لرله چې خدای پاک له لوري لکه څنګه چې په قرآن کې وړاندوینه شوې دی ځمکې ته رالېږل شوی دی. د دې لپاره چې د خپل ایمان تظاهر وکړي د مهدي هیله منو. پلویانو په جومات کې په لمونځ کوونکو په اتوماتو وسلو ډزې وکړې. له واشنګټن څخه د باندې جیمي کارتر په کمپ ډیوډ کې د شکرانې ادا کولو د ورځې لپاره تیاری نیولی و. د هماغه ورځې په پای کې به نوموړي په یوه دښمنه ګولۍ د خپل جمهوري ریاست په دوره کې د امریکې د لومړي عسکر د وژنې له پیښې سره مخامخ شي. د اسلام آباد د سفارت د ودانۍ په 3م پوړ کې د CIA په پاکو او غالیو پټ دفتر کې د اډي مرستیال مشر باب لیسارډ او یو ځوان افسر ګاري شروین د اډي د پټو اسنادو د سوځولو لپاره تیاری نیسي. د داسې حالاتو لپاره پر کاغذ څیرونکو سربیره د اډه په یوه کوچني غاز خوړنو ورچوونکي هم چې خپل دودکش یې لاره مجهزه وه. لیسارډ د ځانګړو دوسیو او نورو پټو موادو پر چاڼولو او سوځولو لپاره یې پر چمتو کولو بوخت و. لیسارډ او شوین دواړه پارسي ویونکي او په 1970 کلونو کې په ایران کې دنده ترسره کړې وه. شوین چې په ختیځ سنټ لویس کې لوی شوی و، د کارګرۍ اتحادیې د یو برېښنا جوړونکي زوی او د خپلې کورنۍ لومړی غړی و چې پوهنځی یې ویلی وه. په 1959 کې په پوځي خدمت کې شامل شوی و او د یوه پلي په توګه یې خپله دوره په اعلی درجه پای ته رسولې وه. د خپلې وروستنۍ رتبې په اړه د تشریح په ترڅ کې خپلو ملګرو ته ویلي و چې زه له مقاماتو یعنې امیرینو سره ستونزه لرم. په 1960 کې له CIA سره له یو ځای کېدو د مخه چې له داسې خلکو ډک یو سازمان دی چې له مقاماتو سره ستونزې هرومرو لري، د دلته موقتي دندې ترسره کړې وې. د اډي د مرستیال مشر په توګه باب لیسارډ د شوین عامر و، خو له یو بل سره یې د ملګرو په شان رویه کوله. لیسارډ یو لوړ، ښایسته او غښتلی سړی و چې ویښتان یې په نري کېدو او اوږدې شقې لرلې.
نوموړی د اسلام آباد اډې ته استول شوی و او داسې احساس یې کوو چې وظیفه یې مخ پر ځوړه روانه وه. هغه له کابل څخه دلته رابدل شوی و، کوم ځای چې د شوروي د یو ایجنټ د استخدامولو هڅه یې کیدله. په عملیاتو کې یو منځګړی د لیسارډ له خبرتیا پرته په دوه اړخیز جاسوس بدل شوی و او له دې کبله یې د استخدام هڅه شنډه شوې وه. له افغانستان څخه وتلو ته مجبور شوی و او په داسې حال کې چې ناکام شوي عملیات د ده ګناه نه وه، اسلام آباد یې پر برخه شوی و او په دې ګروه و چې ځان تبریه کول ورته اړین و. پټ ژوند د CIA مامورین له یو بل سره انډیوالۍ ته مجبور کړي وو. دا یوازینی خوندي انډیوالۍ وې چې په یوه سري ټولنه کې له غړیتوب سره تړلې او اخفا ته د تل اړینتوب په بار درنې وې، لکه د لیسارډ او شویو په شان. د سازمان هغه مامورینو ته چې په یوه شانته بهرنۍ ژبه یې خبرې کولې او په یوه ساحه کې کار کاوه، په نادودیزه فوقالعاده توګه له یو بل سره له نږدې تماس امکانات برابرېدل. د دې لپاره چې روغتیایي وضع یې ښه وي، لیسارډ او شوین د اسلام آباد په شاوخوا غونډیو او درو کې یو ځای منډې وهلې. په سفارت کې هم هغوی په ګډ دفتر کې کار کاوه. د تلویزیون په کتلو او پټو تارونو په لوستلو دوی دواړو په حیرانتیا او ویره هغه امریکایان څارل چې څو اونۍ دمخه په ایران کې د امریکا په سفارت کې یرغمل نیول شوي وو. دواړو یو ځای د هغو افواهاتو پل هم پسې اخیستی و چې په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې د ورته پیښې وړاندوینه کوله. د هغې څلورمې چهارشنبې په سهار دوی دواړه په یو موټر کې د پاکستان په پلازمینې کې ګرځېدلي وو چې د غونډېدونکو ګڼو ګوڼو په هکله معلومات وکړي، خو داسې کوم څه یې نه و لیدلی چې د ویرې لامل وي، مګر اوس په ناڅاپه ځوانو پاکستاني بلواګرو د سفارت پر دیوالونو په ورختلو پیل کړی و. په اسلام آباد کې د CIA مشر جان ریګن او په پاکستان کې د امریکې سفیر ارټل همیل د غرمې ډوډۍ لپاره خپلو کورونو ته تللي وو. هغوی په سفارت کې د هغې غرمې له پیښو لرې پاتې شوي وو، خو ژر یې ورته دیوال پر دیوال ګاونډ کې د بریتانیا له سفارت څخه د مرستې ترلاسه کولو په هڅه کې شول. له کړکیو څخه بهر لیسارډ او شوین لیدل چې د سفارت لویې دړې دروازې مخ ته یو پر بل پسې بسونه خالي کیږي. په سلګونو مظاهرچیان له بسونو راوځي او د سفارت د انګړ له ځینو برخو نه چې په کوچنیو تمبو خوندي وي راوړي. یوې ډلې یې د تمبو پر سر پړي راتاو کړل او د ټول دیوال په نړولو یې پیل وکړ. د مظاهرچیانو له یوې ډلې سختدریزو زده کوونکو سره لی انفیلډ یو ډول انګریزي بوړی ټوپک دی او یو شمېر توپانچې په لاسونو کې نیولې وي او د سرو خښتو دیوالونو په منځ کې سفارت د انګړ دننه په چمن کې ولاړ و. یو مظاهرچی له هالیوډ فلمونو څخه په تقلید په توپانچه باندې د سفارت د یوې دړې د قلف په ویشتلو پیل وکړ. کله چې امریکایانو بیا وروسته دا صحنه انځوروله، په قلف باندې لګېدلې ګولۍ د مظاهرچیانو پر ګڼه ګوڼه لګېدلې وې. مظاهره کوونکو اوس په دې اند وو چې پر دوی د سفارت له بام څخه د امریکا سرتیرو ډزې کولې. دوی هم په ډزو پیل وکړ. تر خپلو قوانینو لاندې په سفارت کې په هغه ورځ 6 سرتیرو یوازې هغه وخت د ډزو اجازه لرله چې د چا ژوند له خطر سره مخ وي. هغوی ډیر ژر او په خورا درنه توګه تر فشار لاندې ونیول شول. د امریکي سرتیرو په اسلام آباد کې ماموریت خوندي باله. د سفارت له بام څخه دوی غواوې لیدې چې په نږدې ورشوګانو کې څري. د توپچي ماهر بریدمل لاید میلر چې پیاوړی وجود یې لاره او د ویتنام د جګړې برخوال و، د خپلې کورنۍ یوازینی غړی و چې د کالیفورنیا له یوه سیمه ییز ښارګوټي نه اسلام آباد ته راغلی و. پاکستان ته له یو کال د مخه راتګ نه په دې هیواد کې داسې څه نه و لیدلي چې د ویتنام د دانګانګ سیمې په شاوخوا کې د جګړې له ډګرونو سره ډېر لږ پرتله کېدای شوی. د جولای په میاشت کې یو احتجاج شوی و، خو هغه دومره څه نه و. هغوی مظاهره کوونکو یو څو سندرې وویلې او څو کاڼي یې وویشتل، بیا وروسته په خپله مخه تللي وو. د دې لپاره چې وخت پرې تیر شي، میلر او د ده تر قومندې لاندې سرتیروي په منظمه توګه تمرینونه کول. دوی د دې تمرین کاوه چې څنګه د سفارت په انګړ یوه کوچنۍ شمېره ډله کابو کړي، او حتی د دې تمرین یې هم کاوه چې که چیرې یو یا دوه تنه وکولی شي د سفارت ودانۍ ته دننه شي نو څه وکړي، مګر له هغه څه سره چې د مقابلې لپاره چې دا اوس دوی ورسره مخ وو د ځان چمتو کولو هیڅ لاره یې نه لرله. د مظاهرچیانو پرله پسې څپې په دهلیز کې د دوی د پوستې پر لور مخامخ ور روانې وې.
میلر په سترګو لیدل چې د سفارت د مخې دروازه مخته بسونه درېږي خو په انګړ کې د یوازې 2 امنیتي کامرو په مرسته د نشوای کولی چې د مظاهرچیانو د ګڼې ګوڼې د جدیت ارزونه وکړي او په دې اړه د معلوماتو موندلو لپاره یې 2 سرتیري بام ته واستول. یوازې څو دقیقې وروسته د سفارت په دهلیزونو کې دننه نارې پورته شوې. یو سرتیری وواژه. د CIA لاډې څخه شروین او لیسارډ د درملو یوه غوټه له ځان سره واخیسته او د سفارت د مخابراتو د څانګې له شاتنیو پوړیو څخه مخ پر پورته په منډو شول. پر بام د سفارت د مامورینو یوه ډله پر 6 فوټه 6 انچه لوړ زیړ ویښتان لرونکي 26 کلن سرتیري سټیفن کرالی راټول شوي وو. نوموړي د نیویارک د لانګ آیلنډ د فورټ جیفرسن اوسیدونکی د شطرنج لوبغاړی او د اوږده واټن منډه وهونکی و چې 2 کاله د مخه یې ځان په سرتیرو کې لیکلی و. میلر ورته له نږدې پرتې یوې دړې څخه تذکره جوړه کړه په داسې حال کې چې پر سر یې د ګولیو له ورېدو څخه ځان وژغوره. هغوی په ټیټه ملا ټپي شوی کراولي په کټ کې واچو او د زینو پر لور یې ودانګل. د CIA مامورینو د کراولي سر نیولی و. ټپ یې ژوند ته ګواښ و خو بیا به هم که چیرې هغوی وکولی شي د سفارت له انګړ نه یې بهر او روغتون ته یې ورسولی شي له مرګه به چپ شي. تذکره وړونکی 3 پوړ ته ورسېدل او د سفارت د مخابراتو د خوندي مرکز پر لور چیرې چې CIA او د باندنیو چارو وزارت دواړه د خوندي شفر او تار استولو خونې لري لاړل چې واشنګټن او د لانګلي ته پیغامونه واستوي. د بیړني حالاتو په وخت کې تعامل دا ایجابول چې د سفارت مامورین باید د مخابراتو د خونو د فولادي دړو دروازو شاته ځانونه پټ کړي او د پاکستان پولیسو او پوځ ته انتظار وکړي چې یرغل کوونکي له انګړ څخه بهر وباسي. اوس له غرمې نه پسه اټکل 1 بجه وه. بلوا نږدې 1 ګړۍ روانه وه او بې له شکه ډیره موده به ونه نیسي چې د پاکستان پولیس راورسیږي. د قائد اعظم پوهنتون د امریکې له سفارت څخه په اټکل 3 میله واټن په یوه سیوري دره کې پروت و. د ننوتو 4 ګوټیزه کانکریټي لیندۍ اطاق د کلیوالي ټیټو جوړو شوو خوبځایونو او صنفونو د ودانیو او د پوهنتون د سړک پر اوږدو د یو کوچني جومات پر خوا پرانیستې وه. د اسلام آباد ښار ځان ته پروت او خوږ ژوندی ښار د نورو پاکستانی ښارونو په څیر د ګډوډیو ښار نه و. دا پلازمینه د یو یوناني مهندس او یو پاکستانی کمشنر په ګډه هڅه په 1960 کلونو کې ډیزاین او یو حکومت ته چې پر خپلو پښو درېدونکي یو ولس په توګه پیژنګلوۍ ته تږی و د سپین ځلانده عصریتوب بڼه ورکوله. د اسلام آباد په خورا ځانګړي تجرید کې دننه بیا د قائد اعظم پوهنتون لا نور هم پسې ځان ته یوازې پروت و. د پوهنتون پاکستان بنسټ ایښودونکی د ملت پلار محمد علي جناح ته په ورکړه شوي لقب یادېده. د پوهنتون زده کوونکي په هغو لارو تلل راتلل چې د اسلام آباد له څو هټیو او خوړنځیو نه یو څو میله لرې د وچو او منظرهیي مارګله غرونو لاندې د ونو په سیورو پټې وې. د 1990 کلونو په بهیر کې د دې پوهنتون کلتور په ډیرو تمایلاتو کې لویدیځ پلوی و. ښځې او نجونو به یې په شنو چسپو جین پتلونونو کې لیدل کېدې او نارینهو یې د وروستي موډل لمر چشمې او پوسټ جاکټونه پر تن کول. دا له یوې خوا د نړیوال بدلون له څپو سره د پاکستان د یوځای کېدو ښکارندوی و او له بلې خوا یې پر پاکستان د مسلط پنجابي توکم د لوڅ او رنګیز کلتور عکاسي کوله. په لاهور او راولپنډۍ کې هوټلونه او دفترونه په رنګینو برېښنایي څراغونو ښایسته و. ودونه د شپې په اوږدو کې د ساز او سرود له نغمو او نڅاو سره یو ځای و. له توکمیز پلوه ګډوله د کراچۍ په ساحلي ښار په تیره بیا د اشرافي پوړ تجارو په منځ کې ټولنیز دودونه لا نور هم پسې سیکولر نامذهبي وو. د قائد اعظم د پوهنتون زده کوونکو تر ډیره کچه د اسلامي دودونو او نیمې وچې د فیشن د ګډولې استازیتوب کاوه. خو له نږدې مودې ډیر راهیسې په پوهنتون کې د اسلام پالو سیال ځواک په راپنځېدو. د 1990 کلونو په وروستیو کې د جماعت اسلامي زاړه پاله سیاسي ګوند زده کوونکو د قائد اعظم پوهنتون د محصلینو پر اتحادیه کابو ټینګ کړی و.
د جماعت ګوند فعالینو که څه هم شمیر یې کم و خو سیکولر خیاله استادان او محصلین یې ګواښول او هغه ښځې یې شرمولې چې لویدیځې سلیقې یې خپلې کړې وې او یا یې نه غوښتل چې حجاب وساتي لکه د خپلو سیاسي مشرانو په څیر. د جماعت محصلینو د شرعي قانون د انفاظ له لارې د پاکستاني ټولنې د معنوي بدلون لپاره مبارزه کوله. د هغوی اعلان شوې موخه په پاکستان کې د سوچه اسلامي حکومت جوړول و. نوموړي ګوند په 1941 کال کې د نامتو اسلامي انقلابي لیکوال ابوالعلا مودودي لخوا جوړ شوی و. نوموړی له اسلامي سیاست نه د لینیني انقلابي چلن غوښتنه کوله. د هغه د لومړي کتاب عنوان چې 1920 کلونو په وروستیو کې خپور شوی و په اسلام کې جهاد د نوموړي ګوند مشر لخوا د وسلوالې مبارزې له غوښتنې سره سره جماعت د پاکستان د سیاست او د ټولنې په څنډو کې پاتې و. د ټولټاکنو په وخت کې ډېرې رایې نه شوی ګټلی او د پوځي حکومتونو په وخت کې هم څومره اغیزه نه لرله. مودودي یوازې یو څو اونۍ دمخه د 1990 کلونو د سپتمبر په میاشت کې مړ شوی و او په پاکستان کې د یو اسلامي حکومت د جوړېدو هیله یې نه وه رښتیا شوې. خو د ده د مړینې په ګړیو کې د ده اغیز نویو لوړو ته لوړه شوې وه او پلویان یې مخ پر وړاندې روان و. لاملونه یې دواړه ملي او نړیوال وو. له دې کبله چې د پارس په خلیج کې له اسلامي شبکو سره نارسمي اړیکې غځولې وې نو جماعت اسلامي د 1970 کلونو په اوږدو کې د یو فرانسوي پوهان په خبره د پیترو ډالرو اسلام پر څپو سپور دا له سعودي عربستان څخه ورماتې د ډالرو د شتمنیو هغه مړې څپې وې چې په 1993 کال کې د پټرولو صادرونکو هیوادونو د سازمان د شلون بایکاټ له کبله په برخه شوي وي. په هغه بایکاټ کې د تیلو نړیواله بیه اسمان ته رسیدلې وه. د سعودي عربستان او د پارس خلیج د نورو هیوادونو خزانې په ناڅاپه او سرسامه توګه هغه وخت ډکې شوي وي. کله چې غوسناکو امریکایانو خپل شیورلیټ موټرونو ته 1 لیټر پټرول په $1 ډکول د سعودي عربستان حکومت د ټولواکي کورنۍ او د زوړپالو نیمه خپلواکو ملایانو له یوه زړه نازړه ائتلاف څخه جوړ و. د سعودي ملایانو د اسلام پر یوه نادوده او سوچه نظریه چې اکثرا د وهابیت په نوم پیژندل کېده ټینګار کاوه. دا نوم د نوموړي دکتورین د بنسټ ایښودونکي محمد ابن عبدالوهاب له نامه څخه اخیستل شوی و. عبدالوهاب د 18مې پیړۍ یوه سارایي ملا و چې هر ډول زینت او عصریت یې کفر باله. پر وهابیزم شدید ټینګار د تیرو اسلامي تمدنونو له ډیرو هنري او کلتوري دودونو سره په ټکر کې و. خو هغه اوس په ناڅاپه او فوقالعاده توګه په شتمنه ګروهه بدل شوی و. د سعودي خیریه موسسو او اسلام ته اړونکو سازمانونو لکه په جده کې پرتو نړیوالو اسلامي ټولنو له تیلو څخه پر ګټلو پیسو په میلیونونو قرآنونه چاپول د نړۍ په اوږدو کې د جوماتونو په جوړولو لاس پورې کړی و او له جنوبي اسیا څخه بیا تر مغرب پورې له هم نظره زاړه پالو اسلامي ډلو سره اړیکې ټینګې کړې وې. وهابیزم ته متمایل اسلامي امتونه یې ویشل او پر هغو نظریو د ولاړو زده کړو ملاتړ یې کاوه. په پاکستان کې جماعت اسلامي ځان د وهابیانو طبیعي او لیواله ملګری ثابت کړ. د مودودي لیکنو که څه هم چې تر هغه نه زیات د حکومتونو پر ضد وي چې د سعودي پر څیر ځان ساتونکي ټولواکي کورنۍ ته به په خپل هیواد کې د زغم وړ وای د اسلامي معنویاتو او ټولنیزو بدلونونو ډیری هغه څه هڅول چې د سعودي علماو غوښتل. د 1990 کلونو په وروستیو کې لکه د جماعت اسلامي پر څیر اسلامي ګوندونو په مسلمانه نړۍ کې کوم ځای چې عربي چاپاړخي ولسپال فاسد رژیمونه ناکام شوي ځان ته پر ځای موندلو پیل کړی و. په دې نړۍ کې ځوان نسلونو د نویو سوچه کوونکو سیاستونو د موندلو په لټه کې و لکه د اخوان المسلمین په شان پټو نارسمي او بدلیدونکو مذهبي شبکو د جماعت پر څیر د زاړه پاله مذهبي ګوندونو له پیاوړتیا سره مرسته کوله. دا په ځانګړې توګه د پوهنتونونو په چاپیریال کې یو واقعیت و چیرې چې د محصلینو انقلابي اړخونو له قاهرې نه تر عمان او کوالالمپور پورې د زیاتې اغیزې پر لاس ته وروړلو لپاره له یو بل سره سیالي کوله. کله چې آیت الله خمیني ایران ته ستون شو او امریکا پلوه محمد رضا شاه پهلوي د 1990 کال په لومړیو کې له هیواد څخه تیښتې ته وتاړه
د هغه اورپکې بریا دغه ګوندونه او د هغوی ځوان پلویان وړچول چې د پارېدلو احساساتو په ترڅ کې د پوهنتونونو په انګړونو کې لمبې وپوکلې. د خمیني د شیعه اقلیت مذهب د زیاتو سني زاړه پاله اسلام پلوه مشرانو په تیره بیا د سعودي عربستان لپاره یو ګواښ او لعنت و. د خمیني بېکچه لاسته راوړنو په هر ځای کې مسلمانان ولمسول. د 1990 کال د نومبر پر 5 ایرانی محصلینو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل ورور. دفترونه یې ورویجاړ کړل او مامورین یې یرغمل ورڅخه ونیول. پر دا بل سهار یې پانتون ته نږدې د اسلام آباد په ارامه ډیپلومات میشته سیمه کې سیمه ییزو ایرانیانو پر خپل سفارت لمسونکي توغونه بیرغونه ولګول چې پکې د امریکا سپکاوی شوی و او د زبرځواکونو پر خلاف د نړیوال اسلامي انقلاب بلنه کوله. د جماعت اسلامي د محصلینو مشران پکې لیوال رضاکاران وو، که څه هم چې د دې ګوند زړو مشرانو خپله ټوله کرکه چې هڅونکي یې ټوله هغه وینې وي چې د پاکستان د زیږېدو په وخت کې تویې شوې پر هند متمرکزه کړې وه. خو نوي نسل خپلې سترګې په لرو موخو خوښې کړې وې. هغه موخې د امریکا د متحده ایالاتو د پوهنتون په انګړ کې سیکولر نامذهبي محصلانو هم امریکا غندله. امریکایي سپي پر لغت وهل په اسلام د ګروهمنو او ناګروهمنو د یووالي او متحد کولو لپاره اسانه لاره وه. د جماعت محصلانو مشرانو په یو بله ځانګړتیا هم ډاډه وو. هغه دا چې جماعت اسلامي په وروستیو کې د پاکستان د پوځي دیکتاتور جنرال محمد ضیاء الحق ته منلی سیاسي ګوند و. نوموړی جنرال د تیرې جولای په میاشت کې د سوسیالیست لومړي وزیر ذوالفقار علي بوټو نه چې په پاکستان کې د راتلونکي لومړي وزیر بېنظیر بوټو پلار و قدرت نیولی و. د ولسمشر کارټر او د نړۍ د نورو ډیرو مشرانو لخوا د بخښنې غوښتنو سره سره جنرال ضیاء الحق د 1990 کال د اپریل په میاشت کې بوټو زندۍ ته واستاوه. د هماغه زمانې په شاوخوا کې له امریکایي استخباراتو وویل چې پاکستان د زروي وسلو د جوړولو لپاره په پټ پروګرام کار کوي. ضیاء ټولټاکنې وځنډولې او د کورنیو مخالفانو د شنډولو په هڅه کې و. په داسې حال کې چې بهر یې ملګري نه لرل او په کور کې یې کاوا کوو، نوموړی د سیاسي مذهب په تبلیغ بوخت شو او د جماعت اسلامي په پیاوړي کولو یې لاس پورې کړ تر څو له دې لارې وکولی شي د پاکستان په پرګنو کې ځای ومومي. په راتلونکو کلونو کې جماعت اسلامي چې له سعودي عربستان او نورو خلیج هیوادونو څخه مالی مرستې ورکول کېدې، په افغانستان او بیا وروسته په کشمیر کې د پاکستان د رسمي کړنلارې او پټو اسلامي اجنډاو د پلي کولو مخکښ وګرځېد. د 1990 کال د اکتوبر پر 21 نیټه ضیاء الحق اعلان وکړ چې تصمیم یې لاره په پاکستان کې یو رښتونی اسلامي نظام جوړ کړي. د کال په لومړیو کې یو لړ اسلامي سزاو لکه د زندانیانو په درو وهلو او د غلو لاسونو په پرې کولو امر ورکړی و. وروسته څرګنده شوه چې د اعلان تر ډیره کچه پورې سمبولیکه بڼه لرله، ځکه چې هغه سزاوې هیڅکله پلي شوې نه وې، خو بیا یې هم په پاکستاني سیاست کې د یو نوي او پیاوړي مسیر زیری ورکاو. له دې کبله چې په هماغه نږدې وختونو کې یې ټولټاکنې ځنډولې وې، جنرال ضیاء الحق ادعا وکړه چې په اسلام کې د لویدیځ ډوله ټولټاکنو لپاره ځای نشته. د جماعت مشرانو یې دفاع وکړه او د هغو د محصلینو وزر چې د ایران د انقلابي محصلانو کړو وړو ته یې کتل، د خپلې پیاوړتیا ښودلو او تظاهراتو لپاره تیاری ونیو. په دې اورجن موسم کې د سعودي عربستان په لویدیځ کې د مکې لوی جومات ته ظاهرا د ویر کوونکو یوه ډله چې پر لاسونو یې سرې ریتاړې تړلې وې او پر اوږو یې تابوتونه وړل ورسېده. هغه انځور چې دوی د نومبر پر 20 د 3 سهشنبې په سپېده چاود نورو عبادت کوونکو ته وړاندې کړ یو نادود انځور نه و، ځکه چې جومات د مړي د تبرک او جنازې لپاره وړ ځای و. ژر به د داسې نورو مړیو جنازې هم را رسېدې. ویر کوونکو تابوتونه پر ځمکه کېښول، سرونه یې لوڅ کړل او له هغو نه یې توپکونه او لاسي بمونه راوایستل. نو دوستانو دا و د پیریانو جګړې کتاب 3 برخه. تر بیا ښې چارې ښه وخت، الله مو مل شه.
سلامونه و نیکې هیلې درنو دوستانو. د پیریانو جګړې کتاب څلورمې برخې ته مو پام راړوم. د هغوی توطیه د سعودي عربستان په مدینه پوهنتون کې د هغو محصلانو د یوې ډلې زیږنده وه چې په 1990 کلونو کې په زده کړه بوخت و. د نوموړې ډلې مشر جهان العتیبي د سعودي عربستان له ملي ګارډ څخه ترخیص شوی و. هغه خپل څو سوه پلویان چې ګڼ شمېر یې یمنیان او مصریان وو او په سعودي عربستان کې کلونه اوسېدلي وو پر دې قانع کړل چې د ده سودی اوښی عبدالله القحطاني هغه مهدي و چې ځمکې ته راکوز شوی و تر څو د مسلمانانو لټولو ته د پای ټکی کېږدي. القحطاني دیني زده کړې کړې وې. جهان د سعودي ټولواکه کورنۍ تر برید لاندې ونیوله چې پر تیلو خوسا شویو شهزادګانو یې پردۍ ځمکې نیولې وې او د دولت مال یې احتکار کړی و. ځینې شهزادګان شرابیان وو چې د عیاشۍ په قصرونو کې بېهوده عمر تېراوه. د نوموړي حقایق پر ځای و خو انګېرنه یې افراطي وه. ځمکې ته د مهدي د راستنېدو موخه د اسلام سوچه کول او له ټولواکې کورنۍ څخه د سعودي عربستان آزادول و. جهیمین له هغو سوچه اسلام پالو څخه هم سوچه و چې د سعودي عربستان لخوا په رسمي توګه منل شوی و. د په سعودي کې د راتلونکي عقیدوي مخالفت د نمونې ښکارندویي کوله. نوموړي پر راډیو، تلویزیون او فوټبال د بندیز لګولو غوښتنه کړې وه. د نومبر پر هغه سهار یې د لوی جومات دړې وتړلې او دننه یې پر لسګونو زره حق حیران عبادت کوونکو ایثار کړله. د جومات امام د نوي مهدي له تصدیق کولو نه غاړه وغړوله. جهان او داړې یې د لسګونو بېګناه عبادت کوونکو پر وژلو لاس پورې کړ. سعودي عربستان د دې عجیبه پاڅون په لومړیو ګړیو کې هیڅ داسې یو اقدام ونه کړ چې اسلامي نړۍ ته پر ډاګه کړي چې د برید شاته د چا لاس و. د نړۍ په هر ګوټ کې هر یو ژمن مسلمان په مکه کې د مکعب شکلې کعبې پر لور هره ورځ 5 ځله مخ پر سجده ایښوده. اوس هغه ځای د پاڅون کوونکو تر برید لاندې راغلی و. خو آیا دا برید کوونکي څوک و او څه یې غوښتل؟ د سعودي عربستان حکومت چمتو نه و چې د ورپېښ شوي بحران په اړه تبلیغ وکړي. په سر کې د سعودي مامورین پوره په دې نه پوهېدل چې د برید تر شا څوک و. د عیني شاهدانو ټوټه ټوټه ویناوې او ګړندۍ ګونګوسې له هیواد نه بل هیواد او له یوې لویې وچې بلې لویې وچې ته په ټوپو ټوپو رسېدلې وې. په واشنګټن کې د باندنیو چارو وزیر سایروس وانس د نړۍ په اوږدو کې د امریکا سفارتونو ته د هغې درېیمې سهشنبې ماښام تارونه تلګرامونه استول او له هغوی نه په داسې حال کې چې د مکې بحران پر الوڅېدو غوښتنه کوله چې په احتیاطي اقداماتو لاس پورې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته په دردونکې توګه یوازې څو اونۍ دمخه څرګنده شوې وه چې د دوی د سفارتونو انګړونه او د دوی ډیپلوماتان په څومره ګړندۍ توګه د هغو ډلو هدف ګرځېدی شي چې رښتینې او یا تصوري ګیلې لري. پر دا بل سهار یې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر هیملټن له واشنګټن نه وررسېدلي تارونه وکتل. نوموړی داسې فکر نه کاوه چې انقلابي اسلام په پاکستان کې د امریکا ګټو ته ګواښ و. ولی هغه هیڅ کله ګواښ نه و. خو له هغه سره بیا هم په اسلام آباد کې CIA ته څو اونۍ دمخه د خپلو څارګرو لخوا داسې نښې ور په ګوته شوې وې چې په قائد اعظم پوهنتون کې محصلینو پلان لاره په تهران کې له یرغمل نیونکو سره د ملاتړ د ښودلو لپاره پر مظاهرو لاس پورې کړي. د هغه په نتیجه کې سفیر هیملټن له پاکستاني چارواکو څخه د څه ناڅه 2 درجنه وسلوالو پاکستاني پولیسو غوښتنه کړې وه چې په خپله په دودیزو امریکایي ساتونکو سربیره د سفارت ساتنه وکړي. د 4مې چهارشنبې په ورځ یاد شوي څارندوی پولیس په خپلو دندو ګمارل شوي وو چې په اسلام آباد کې ګنګوسې خپرې شوې او ورپسې بیا سیمه ییزو راډیوګانو دا خبر خپور کړ چې د مکې پر ستر جومات د برید تر شا د امریکا او اسرائیلو لاس و. ګنګوسیو ویل چې واشنګټن او تل ابیب پریکړه کړې وه چې د اسلامي دین کلا ونیسي تر څو وکولی شي اسلامي نړۍ شنډه کړي. د دې افوا له ظاهري پوچوالي سره سره دا خبره که په میلیونونه خو د زرګونو پاکستاني مسلمانانو زړونو ته لوېدلې وه. د امریکا غږ خبر خپور کړ چې کله په مکه کې د کړکېچ کچ لوړ شو ولسمشر کارټر امریکایي بیړیو ته لارښوونه وکړه چې په تهران کې یرغمل نیونکو ته د زور د ورښکارولو پر موخه د هند سمندر پر خوا وخوځېږي.
نو دا کومه ستونزمنه خبره نه وه چې په لږ تصور سره دې دوو خبري ریپورټونو ته له یو بل سره تړاو ورکړی شي. په هغه موقع چې په قائد اعظم پوهنتون کې زده کوونکو د مظاهرې پر پلان جوړولو لاس پورې کړی و، د اسلام آباد یوې ورځپاڼې د مسلم یوې ځانګړې خپرونه خپره کړه چې په هغې کې د ښکېلاکګرو او د هغوی د لاسپوڅو لخوا د اسلامي نړۍ پر ضد د دوه غلیمانه عملونو یادونه کړې وه. جنرال ضیاءالحق په هماغه ورځ پلان لاره چې د اسلامي ارزښتونو له لارې په مدني پرمختګ لاس پورې کړي. نوموړی نیت لاره چې د هغه مازدیګر زیاته برخه اسلام آباد ته نږدې په لاهور پنډۍ کې په بایسکل ځغلولو تیره کړي. نوموړي تکل درلود چې په خپل لاس د اسلامي ارزښتونو په هکله لیکل شوې پاڼې وویشي او په دې توګه د تمثیلي اعلان له لارې خلکو ته پر بایسکل د سپرېدو ګټې هم وروښیي. او البته کوم ځای ته چې د پاکستان دیکتاتور ته، هغه ځای ته به د دې هیواد د پوځ او استخباراتو ادارې هم ورسره مل تللې. کله چې د هغې ورځې په لوړ مازدیګر د امریکا سفارت د ورپېښو ستونزو په اړه لومړي غږ پورته شو، نو ګڼ شمېر لوړ رتبه پوځي افسران پر ځای نه وو. هغوی د خپل آمر تر شا د بایسکلونو پیډلونه وهل. ګاري شروین د خپل دفتر له کړکۍ سره ولاړ او تکل یې کاوه چې د کړکۍ پردې پورې کړي چې ناڅاپه له لاندې څخه یو پاکستاني مظاهرچي د ښکاري توپک ډز پر وکړ او د کړکۍ شیشه یې ورماته کړه. د او ترڅنګ یې یوه ځوانکي پوځي پر دوی د ګولیو برید کوونکي لیدلي او په نښه کړي وو. د ښکاري توپک مردکۍ د CIA د دفتر په پلسترونو لګېدلې وه. دوی په هماغه شیبه کې دومره وخت نه لاره چې محرم اسناد له منځه یوسي. شوین او لیسارډ خپلې محرمې دوسیې او نور پټونکي مواد د دفتر د ور شاته کېښول او یوه جوړه وینچسټر 100 ډوله ښکاري توپک یې د سرتیرو له یوه زیرمتون څخه ترلاسه کړ او په دریم پوړ کې د شفرستونې د کوټې ګمبزې ته وختل. له غرمې وروسته پر 2 بجو د سفارت 119 امریکایي او پاکستاني پرسونل په سفارت کې دننه ځانونه یې پټ کړي وو او له پارېدلو مظاهرچیانو څخه د خوندیتابه په هیله په ګنبزې خونه کې دننه یو سیاسي مامور د خپل میز له سره هر څه ایسته کړل او د لاس په لیک لګیا شو چې واشنګټن ته د روانې پیښې بیړنی ریپورټ واستوي. د نوموړي له لیکنې سره یو ځای د سفارت د اطلاعاتو مامور پر بیړه د اسنادو او دوسیو په له منځه وړلو بوخت شو چې د مظاهره کوونکو په لاس ورنشي. د شفر پر وسایلو د CIA د پرسونل ګوتو کېکاږلو په ګنبزه کې د چټینګ وهلو د غږ پر څیر پرلپسې انګازې خپرې شوې. ټپي شوی سمندري سرتیری سټیفن کرولی په غولي باندې بېهوښه پروت و، وینې ترې بهېدې او د سفارت یوه نرسه یې په خدمت لګیا وه. نوموړی د اکسیجن د یو بوتل پر مرسته ساه ایستله. کرولی د مظاهرې په لومړیو شیبو کې ټپي شوی و او اوس نو د مظاهرچیانو شمیر ګڼ شوی و. غوسه یې زیاته شوې وه او د سفارت د انګړ دننه په ټولو ګوټونو کې په ویجاړونو بوخت. هغوی تیلي بمونه د سفارت د لاندنیو پوړونو کوټو ته ور وغورځول چې په نتیجه کې اساسیه او قرطاسیه د اور د لمبو خوراک کېدل. د سفارت له یو بشپړ وزر په تیره د بودیجې او د محاسباتو له دفتر څخه چې د مخابرې له ګنبزې نسیخه مخ د لاندې څخه پروت و لمبې پورته شوې، داسې څرګندېده لکه چې د لرګیو پر اور کټه وایښې وي. د بریټانیا د سفارت له ودانۍ څخه څارونکو اټکل کوي چې د مظاهرې په اوږدو کې کوم 15,000 پاکستاني مظاهرچیان د سفارت انګړ ته اوښتي وو. سمندري مشر سرتیري توپچي سارجنټ میلر په دالیز کې له خپلې پوستې څخه د دفاعي چارو لارښوونه کوله. نوموړی اوس د مظاهره کوونکو ننداره کوله چې دننه کېدو له هغه کاږه واږه شوي وره څخه راتېر شوي وو چې له دنه تر 15 پوله فوټه لرې نه وو. هغوی تالار ته په داسې حال کې ننوتلي وو چې له ځان سره یې د کوتکو بنډلونه، له پټرولو ډکې بوکې سطلونه او اورلګیتونه راوړي وو.
میلر په تکرار سره خپلو سړو ته د اجازې غوښتلو په لټه کې و چې اجازه ورکړل شي په اور اچونکي ډزې وکړي، خو هر ځل د سفارت د ادارې د قونسل ډیوډ فیلډز لخوا له دې کبله اجازه نه ورکول کېده چې ورباندې ډزې به یوازې مظاهرچیان لا نور هم پسې وبموي. نو میلر مجبور و چې د سفارت د ودانۍ د ژغورلو لپاره چې دی مسؤل و او اوس د اور په لمبو کې نغښتې وه، یوازې د اوښکو بهونکو غاز پر ویشتلو ځان ډاډه کړي. کله چې انګړ پر بشپړه توګه په لوګیو کې پټ شو، سرتیري پورته پر شا ولاړل او هلته د دریم پوړ پر ګمبز بام باندې د سفارت له نورو مامورینو سره یو ځای شول. خو مخکې له دې چې شاته ولاړ شي، تر شا یې په دې هیله پر هره زینه د اوښکو بهونکي غاز یو څو نور کانتینرونه قوطي هم واچول چې مظاهره کوونکي د سفارت وروستي پناه ځای ته له ورپورته کېدو څخه تم کړي. مظاهرچیانو بهر د سفارت د موټرونو په تمځای کې د سفارت پر ولاړو موټرونو پټرول وشیندل او یو پر بل پسې پر لمبو شول. د سفارت له 60 څخه زیات ترانسپورتي وسایل د اور د لمبو خواړه شول. ځینو یې د سفارت پر یو شمېر اوسېدنځایونو برید وکړ. دا یو شمېر د پخو خښتو هغه ودانۍ وې چې د سفارت د امریکایي منځني پوړ مامورینو او د هغوی د کورنیو د اوسېدلو لپاره وې. د قائد اعظم پوهنتون د محصلینو مشرانو له دې ودانیو څخه یو شمېر کسان یرغمل ونیول او اعلان یې وکړ چې هغوی به د پوهنتون انګړ ته بوځي او د امریکایي جاسوسانو په توګه به یې محاکمه کړي. یو نوښتګر پولیس بریدمن چې د اعتصاب د پیل په لومړیو شیبو کې مظاهرچیانو ته د خپلې وسلې له او له ورسپارلو څخه یې غاړه غړولې وه، له هغوی سره پر همغږۍ تظاهر کاوه او ژر یې یرغمل شوي کسان په یوه لارۍ کې واچول او خوندي ځای ته یې ورسول. نوموړی لومړی پاکستانی پولیس نه و چې د امریکایانو لپاره یې ځان له خطر سره مخامخ کړی و. له سفارت څخه څو میله لرې د اسلام آباد په امریکایي ښوونځي کې د پوځ یو تقاعد ډګرمن په تلوار سره د پاکستاني ساتونکو څو تنه د کرکټ په ډنډو او په جارو لاستیو وسلوال کړل. هغوی وکولای شول په داسې حال کې چې د ښوونځي ماشومان د هغوی په لوستونکو کې قلف او خوندي کاندي په بریالۍ توګه هغه مظاهرچیان پر شا وتمبوي چې پر ښوونځي یې برید کړی و. که څه هم دې او نورو ځانګړو وګړیو اتلولي ښوولې وه، خو د پاکستان حکومت داسې نه و. د امریکا د سفیر آرتر هیمل او په اسلام آباد کې د CIA د مرکز مشر جان ریګن لخوا له لسګونو غوښتنو سره سره ګړۍ پر ګړۍ پسې تېرېدلې چې د پاکستان پوځ یا پولیس د مظاهرچیانو د شړلو یا تیتولو لپاره نه و ورسېدلي. تر لوړ مازدیګر پورې د پټرولي بوی لوخړې د امریکا د سفارت له انګړ څخه پورته شوې وې چې په میلیونونو واټن له لرې لیدل کېدې. د مظاهرچیانو له دغې چغې نارو سره ګڼ شمېر کسان بې پلانه یو ځای شوي وو، خو کله چې په ورو ورو د پیښو بربنډېدلو وښودل، نو څرګنده وه چې د بلوا تر شا سم سوچ کړ شوی پروګرام موجود و. د سفارت په انګړ کې د CIA مامورینو یو شمېر وګړي په نښه کړل چې څرګندېدله د بلوا کوونکو مشرانو ځانګړي واسکټونه یې اغوستي وو او وسلې ورسره وې. ځینې عربانو چې امکان لري په قائد اعظم پوهنتون کې د پام وړ شمېر فلسطیني محصلینو د ډلې غړي وو. هغه چټکتیا چې پر دومره لویه ګڼه بلوا کوونکي په سفارت راتوی کړل د دې ښکارندوی وه چې د مظاهرې لپاره مخکې د مخه تیاری ډېر سخت نیول شوی و. په زرګونو کسان بلوا کوونکي د حکومت تر ادارې لاندې د پنجاب ترانسپورټ کارپوریشن په بسونو کې سپاره راورسېدل. بلوا کوونکي په یو وخت کې د امریکا بېلابېلو مؤسساتو د سفارت انګړ، امریکایي ښوونځی په راولپنډۍ او لاهور کې د امریکې د اطلاعاتو ودانۍ او په اسلام آباد کې ګڼ شمېر تجارت خونو ته رسېدلي وو. د قائد اعظم پوهنتون ښوونکو وروسته وویل چې زده کوونکي وختي سهار له هغه نه د مخه چې د مکې د جامع جومات په پیښه کې د امریکایانو د ښکیلتیا په اړه ګنګوسې لا دومره خپرې نه وي، لوستخونو ته ننوتلي وو او نارې وهلې چې محصلین د اسلام په نامه د پیښې د بدل د اخیستلو لپاره په سفارت برید وکړي. په پای کې ایله د لوړ مازدیګر د 4 بجو په شاوخوا کې د پاکستان د پوځ یوه چورلکه راورسېده چې د صحنې جاج واخلي. چورلکه سیخه د سفارت پر سر الوتله او څرخونو یې هغو لمبو ته پکی واهه چې د سفارت د ودانیو په خوړلو لګیا وې.
بیا څنګه بیرته ولاړه. د ضیا ویاند وروسته وویل چې څرخي الوتکه د لوګي د پیړوالي له کبله د صحیح معلوماتو پر راغونډولو نه وه بریالۍ شوې، خو سیایي ویل چې د دوی له منابعو سره سم کیسه بل ډول وه. کله چې څرخکه خپلې اډې ته بیرته ستنه شوې وه نو ضیا ته یې راپور ورکړی و چې په سفارت لګېدلی اور دومره زورور و چې په هیڅ ډول به په سفارت کې دننه امریکایي وګړي یو هم ژوندی نه وي پاتې شوی. نو څنګه چې دا خبره اوس باوري څرګندېدله چې ګنې امریکایان مړه نو اضافي مرګ ژوبلې کولو به کومه ګټه نه وی لرلې. نو په داسې یوه وضع کې اسلامي بلوا کوونکو ته د پوځ وراستول به په مخامخ مقابله بدل شوي وای او داسې یو عمل به هرومرو سیاسي کړکېچ ته د لارې هوارولو معنا لرله. د سیایي له وروستیو راپورونو سره سم ضیا پریکړه کړې وه چې څنګه چې یې نشوی کوی په سفارت کې دننه امریکایان بچ کړی شي نو ښه دا وه چې بلوا په هماغه خپل حالت پرېږدي تر څو په خپله سړه شي. تر دې دمه پورې په ګنبزه کې د امریکایانو او پاکستانیانو زغم پای ته په رسېدو هغوی له 2 ګړیو نه زیات دننه ایسار وه او لا یې د ژغورنې پر لور کومې نښې نښانې نه لیدل کېدې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په ودانۍ کې دننه ټول په خولو کې ډوب وه او په نیولې ساکښه په خولو د لندو کاغذونو پر هاخوا دیخوا وړلو راوړلو بوخت و. د باد څپو اوښکې بهونکي غاز د سفارت د ودانۍ دریم پورته راپوکلي وو چې له کبله یې ځینې وګړي غړبېجن شوي او قی یې کاوه. د ودانیو په لاندنیو پوړونو کې د لګېدلو لمبو له کبله په پورتنیو پوړونو کې د تودوخې کچه په لوړېدو وه. خلاصه د جمعې په ورځ د پان امریکن هوایي کرښې یوې جمبو جیټ الوتکې د سفارت ټول 309 تنه نااړین او اړین پرسونل د هغوی کورنۍ او نور امریکایان له پاکستان څخه وویستل او امریکا ته یې یوړل. د 9 شنبې په ورځ د سعودي عربستان سرتیرو او فرانسوي کومنډویانو د کعبې پر ستر جومات باندې یرغل کوونکي په یو خونړۍ جګړه کې وځپل. سعودي تر پایه د وژل شوو صحیح ګڼه ونه ښووله. ګڼ شمېره اټکلونو د هغوی ګڼه په سلګونو کې بلله. د سعودي د کورنیو چارو وزیر شهزاده نایف دا پاڅون بې اهمیته وباله. د سعودي باغیان یې له یو جرمي انحراف پرته بل څه نه تلقي کړل چې له کومې سیاسي معنا لرلو نه ډېر لرې وو. د مهدي ژوندي پاتې شوي پالندویان د جومات د شبکې ډېرو پیچلو ځمکتلونو ته وتښتېدل. له یوې اونۍ نورې جګړې وروسته هغوی هم د سعودي سرتیرو لخوا په شدت وځپل شول. هغه ټیکهدار چې د سعودي د ټولواکې کورنۍ لپاره د جومات ودانۍ جوړه کړې وه له راپورونو سره سم د هغه د جوړونې پلان امنیتي ځواکونو ته سپارلی و چې د جګړې په وروستي پړاو کې ورسره مرسته وکړه. بن لادن ورونه یې چې د نوموړې ودانۍ د جوړولو ټیکهدارانو سعودي ټولواکۍ ته د خورا وفادار او نیکمرغه ځانګړو شرکتونو په ډله کې وو. د امریکا د خزانې وزیر ویلیام میلر د دې اړودوړ په منځ کې د سعودي عربستان ته سفر وکړ. نوموړی هیلهمن و چې هغو پانګوالو ته د امریکا د وفادار متحد په توګه د پاتې کېدو ډاډ ورکړي چې په امریکایي بانکونو کې 10 میلیارډه ډالره په سپما حسابونو کې ساتل شوي وو. نوموړي د سعودي له ټولواکې کورنۍ نه هم وغوښتل چې پر اوپیک د تیلو صادروونکو هیوادونو سازمان فشار واچوي چې د تیلو بیې تر کابو لاندې وساتي. د تیلو مخ پر لوړېدو بیو په امریکا کې فلجونکي انفلاسیون منځته راوړی و او د هغه هیواد د ولس معنویات یې زښته خورا راټیټ کړي وو. سعودي شهزادګانو ویره لرله چې د مکې د پاڅون لامل له هغو کوچنیو ګامونو څخه د عامه ذهنیتونو ویره وه چې د لویدیځ کېدو پر لور په هماغه وروستیو کلونو کې په سعودي عربستان کې پورته کېدل. له دې کبله یې ژر د ښځینو د ویښتو جوړولو سالونونه بند کړل او د ملي تلویزیون له خپرونو نه یې ښځینه ویاندانې وایستلې. تر نویو قوانینو لاندې په بهر کې د سعودي نجونو پر زده کړو بندیزونه ولګول شول. د سعودي د استخباراتو مشر شهزاده ترکی الفیصل دې نتیجې ته ورسید چې د مکې پاڅون د ګردو سعودیانو شیخانو حکومت او په ټولیزه توګه د نورو عامو وګړو د کړوړو پر ضد یوه نیوکه وه. ترکی الفیصل له ملاقات کوونکو سره د خبرو په ترڅ کې ټینګار کاوه چې که چیرې ټولواکې کورنۍ فساد له منځه یوړه او د ولس لپاره یې د اقتصادي امکاناتو لارې چارې وموندلې نو د ټولنیز پرمختګ او دودیزو مذهبي عاداتو ترمنځ د مقابلې خطر به له منځه ولاړ شي.
په تهران کې آیت الله خمیني وویل چې زموږ لپاره د خورا خوښۍ خبره ده چې د امریکا پر ضد په پاکستان کې پاڅون شوی. دا زموږ د ځورېدلي ولس لپاره د خوشحالۍ یو ښه خبر دی. سرحدونه باید زړونه سره جلا نه کړي. خمیني وویل چې د تبلیغاتو له کبله خلک له زبرځواکونو نه ویریږي او داسې فکر کوي چې ګوندې زبرځواکونه نشي پر ګونډو کېدی. دا خبره به نوموړي زیاته کړله خو غلطه ثابته شوه. دې بلوا داسې انځور جوړ کړی و چې د ډیرو راتلونکو کلونو لپاره تکرارېده. د پاکستان دیکتاتور جنرال ضیا د خپلو لاملونو له کبله یو راډیکال اسلامي انډیوال جماعت اسلامي او د هغه د زده کړو یو وزر غوره او پیاوړی کاوه چې خورا امریکا ضد دریځه یې لاره. د اسلامي انډیوال له کابو وتلی و. د امریکا پر سفارت له برید سره جماعت له هغه حده زیاته پښه اړولې وه چې جنرال ضیاءالحق ورسره منلي و. خو له دې سره هم ضیا فکر کاوه چې دومره بیې ورکولو ته چمتو نه و چې خپل اسلامي انډیوال تردید کړي او امریکایانو هم فکر کاوه چې پر دې موضوع باندې نور سوچ کول پر ګټه نه دي. له پاکستان سره په اړیکو کې امریکا نورې غټې جایزې لرلې. د پاکستان په څیر په یو بحران ککړ او بېوزله هیواد کې چې د زروي وسلو د جوړولو په درشل کې و د امریکا لپاره نورې لوړې ستراتیژیکې موضوعګانې د پام وړ وي. په ظاهر کې یو مبهم او د کابو وړ سیاسي مذهبي خطر د دې وړ نه و چې په هکله یې تشویش وشي. پر سفارت باندې د برید پر ماښام جنرال ضیاءالحق ملت ته خطاب کې په یوه وینا کې په بسته ژبه په بلواګرو پړه واچوله. په مکه کې پیښو ته د اشارې په لړ کې نوموړي په خپله وینا کې وویل زه پوهیږم چې د دې پیښې په هکله خواشینی او غوسه بیخي طبیعي خبره ده، خو په هغه توګه چې دا غوسه او خواشیني وښول شي په اسلام کې د زغم او ډیسپلین له لوړو دودونو سره برابر نه و. د ډیرو کلونو د تیریدو او په اوږدو کې له جماعت اسلامي سره د جنرال ضیاءالحق اړیکې یوازې نور هم ژورې شوې. په اسلام آباد کې د CIA او د امریکا د بهرنیو چارو پرسونل په ژوره توګه خوږمن احساس وکړ. هغوی او ورسره له 100 تنو نه زیات همکاران د سفارت په ګنبزه کې مرګ ته خوشي کړل شوي وو. د پاکستان پوځ د دې پر ځای چې پر راولپنډۍ کې له خپلې اډې څخه په اعظمي توګه 10 دقیقو کې ځان سفارت ته رسولی وای 5 ګړۍ نیولې وې. که چیرې پیښې یو څه نورې د بدۍ پر لور تللی وای نو دې بلوا به د امریکا په ډیپلوماټیک تاریخ کې د مرګ او ژوبلې تر ټولو لویه فاجعه زیږولې وای. په اسلام آباد کې د CIA اډې اوس دومره ترانسپورټي وسایل نه لرل چې له خپلو ایجنټانو سره لیده کاته وکړي. ټول موټر د بمونو د اور خوراک شوي وو. ګاري شوین د قائد اعظم پوهنتون یو جیپ وموند چې سفارت ته نږدې درول شوی و. دا وسیله ظاهرا له بلواګرو نه شاته پاتې شوې وه. شوین هغه په جاسوسي وسایلو سمبال کړه او غوښتل چې ورنه د شپې په اوږدو کې له خپلو خبر غونډونکو ایجنټانو سره د پټو لیدنو لپاره کار واخلي. ډیر ژر د پوهنتون مامورین راورسېدل چې د ورک شوي جیپ پوښتنه وکړي. هغوی بیرته د جیپ ورستنولو غوښتنه کوله. نو شوین سوچ وکړ چې نشي کولی په داسې یوه موټر کې چې د ورکېدلو خبر یې پولیسو ته ورکړل شوی و د شپې لخوا له خپلو جاسوسانو سره وګوري. نو له دې کبله بیا هغه جیپ یوه شپه د اسلام آباد په څنډو کې یو جهیل ته ورساوه چې په هغه ځای کې له موټر څخه پلی شو او د اوبو تل ته یې ورغړاوه. یو وړوکی تسکین خو بیا هم یو څه. سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو. هیله د روغ جوړ او د صحت په جامه کې به پټ یاستئ. دا د یو ځل بیا زه رسول امین سلطاني د پیریانو جګړې کتاب 2 فصل تاسو ته دراوړم. راځو کتاب ته. لینن راښوولي دي. یوري اندروپوف د کرملین د بوډا د سکارانو په ډله کې یو مخ پر لوړېدو ستوری و چې د شوروي اتحاد د کمونیسټ ګوند د ستر منشي سپیمخي لیونید برژنیف تر شاوخوا چاپیر شوی و. په 65 کلنۍ کې اندروپوف پوهېده او یا یې فکر کاوه چې پوهېده څنګه یو بغاوت خفه کړي. د یو ځوان کمونیست اپاراتریچیک فعال په توګه نوموړی په بوداپست کې د سفیر پر چوکۍ ناست هغه وخت شهرت ته ورسید چې په 1965 کال کې شوروي پوځونو د هنګري پاڅون وځاپه.
یوه لسیزه وروسته بیا د KGB مشر شو چې د شوروي د کورنۍ امنیت او بهرني جاسوسي ستر سازمان یې اداره کاوه. دی په یو سیاسي نظام کې چې په غولونه بناو یو پرمخکښ جاسوس او د مسکو په لوبیانکا کې له خپلې اډې نه اندروپوف د KGB د بهرنیو پټو عملیاتو څارنه کوله. په CIA کې د نفوذ کولو تکل کاوه او په شوروي کې دننه د ناراضیو د خفه کولو په کمپاین هم بوخت و. ایره مخې اندروپوف په ظاهر کې د ډلهییز مشرتابه له پیکه نورمونو سره ځان عیار خو له دې کبله چې افلاطون هم یې لوست د شوروي فساد پر ضد یې ګامونه پورته کول او د میخایل ګورباچوف په څیر ځوان اصلاح غوښتونکی یې هم حمایه کول. له همدې کبله په لویدیځ کې کرملین څارونکو په اندروپوف کې لږ تر لږه لکه د بهرنیو چارو وزیر اندري ګرومیکو او د دفاع وزیر دمیتری استینوف په څیر له خوسا کېدونکو بوډا سیاستوالو سره په پرتله د رڼایي کوچنۍ نښې لیدلې. خو له دې سره بیا هم د یوري اندروپوف KGB په کور او بهر کې د یو بېرحمه او قاتل سازمان پر توګه پر ځای و. د ایجنټانو د کابل په شان د درېیمې نړۍ په اډو کې وګړي په بې پروایي سره شکنجه کول او وژل. هغه کمونیست متحدین به یې چې له زړه سوي بې پرې شول نو ځای به یې قبر او یا هم تبعید و. په سلګونو زره سیاسي بندیان په ظالمو کولاګانو جیلونو کې په ظلم او سختیو کې پراته وو. په افغانستان کې د کمونیست ضد پاڅون پنځېدل نه د اندروپوف او نه KGB لیدلی شوی. تر ټولو لوی او لومړی تیره مخالفت په هرات کې د 1990 کال په مارچ کې ژر هغه دم پیل شو کله چې په کابل کې د ناستو مارکسیستانو یو نوي نوښت اعلان وکړ چې پر نجونو به په زور د سواد کورسونه ولولي. د سواد زده کولو پر لور دا ډول خوځښت د دې لپاره و چې د شوروي پروپاګند هغه سره پوسټرونه ولوستل شي چې ورڅخه ډک ریلګاډۍ به د درېیمې نړۍ بې پارو دولتونو ته استول کېدل. ښې راتلونکي ته د انتظار پر لور د قوي بدنه نامسیدونکو مترقي او هوډمنو ښځینه کارګرانو مارش یې بله بېلګه وه. د 20مې پیړۍ په لومړیو کې بولشیکانو په ازبکستان، تاجکستان او قزاقستان ورودانګل او سیمه یې په شوروي مرکزي اسیا جمهوریتونو وربدله کړه او په نتیجه کې یې هغه بزګري اسلامي ټولنې په بې خدایه پولیسو دولتونو واړولې، ښځې فابریکو او د ډلهییزو فارمونو ته ورتوی شوې. نو د KGB سیاسي ماهران په دې ګروه وو چې ګاونډی افغانستان به هم همداسې وي. د نږدې 2 لسیزو په اوږدو کې KGB په پټه په کابل پوهنتون او افغان پوځ کې د کمونیست مشرتابه شبکه تمویل او پالنه یې کوله. څه ناڅه 3225 پوځي پرسونل یې د شوروي په خاوره کې روزلی او مغزمینځلی و. ولسمشر محمد داود مسکو او واشنګټن په 80 کلونو کې یو د بل پر ضد لوبولی و. د یو کاواک توازن ساتلو لپاره له دواړو خواو نه مالی مرسته او د عمراني پروژو جوړول منل. د 1988 کال په اپریل کې داود توازن ونه ساتلی شو او په کابل کې کمونیست مشران چې په مظاهرو یې لاس پورې کړی و بندیان کړل. نوموړي بیا څو ورځې وروسته شوروي پلوه توطیهګرو چې د افغان پوځ کې ننه یې زده کړې وې د جمهوري ماڼۍ په تالار کې وواژه. فاتح افغان چپیانو زرغون رنګه ملي بیرغ راښکته کړه او پر ځای د کلیوال او ژور مذهبي ولس په سیمه کې چې له صنعتي ټکنالوژۍ او مدرنیزم سره هیڅ بلد نه و سره توغونه وځړول. په سلګونو شوروي پوځي او سیاسي سلاکاران د افغانستان په ښارونو او ښارګوټو کې په کار وګمارل شول ترڅو د خفیه پولیسو شبکې د پوځ او ملیشا واحدونه کوچنۍ فابریکې او د ښځو نارینهو ګډ ښوونځي منظم کاندي. د KGB پر سلا د کابل مارکسیسټانو د مذهبي او ټولنیزو مشرانو پر ضد چې که احتمالاً د دې توان ورسره وای چې د کمونیستي نظام په مقابل کې ستونزې پیدا کړي د ویرې او ترور په کمپاین بلاس پورې کړي. تر 1990 کال پورې کوم 12,000 سیاسي بندیان په جیلونو کې وو. د بندیخانو د دیوالونو تر شا منظم وژل روان و.
د امریکا د مدرنیزه کوونکو پانګوالو پر څیر د روسیې سپماګرو مشرانو د ایران انقلاب له کچې نه کم اټکل کړی دوی په پیل کې د اسلامي انقلابیت د میکروب په پیژندنه کې ناکام پاتې شوي چې له تهران نه د شمال او ختیځ پر لور د نارسمي ځمکتلو شبکو له لارې خپرېده کرملین او د هغه ملاتړو اکاډمیو د اسلام پیژندنې لږ کارپوهان لرل په منځني ختیځ کې د شوروي اتحاد نږدې متحدین لکه شام او عراق پر مذهب ناولاړ رژیمونه وو د امریکایانو پر څیر شورویانو هم د تیرو 2 لسیزو په اوږدو کې د خپلو منابعو او استعدادونو زیاته برخه په اروپا او اسیا کې د ایډیولوژیکي جګړې ډګرونو ته ځانګړې کړې وه د 1990 کال په سرلي په لومړیو کې ایران ته د خمیني فاتحانه ستنېدو مذهبي فعالیتونو ته الهام وربخلی و په پایله کې افغانستان ته سرکښه پیغام له هغه هیواد سره د ایران د پرانیستو سارایي پولو له لارې په تیره بیا د هرات ته چې د یوې لرغونې څلورلارې په اوږدو کې پروت او پر ایران باندې په سیاست او سوداګرۍ تړلی و لیږداوه دا پارسي ژبې سارایي ښارګوټي چې هر رود سیند اوبو خړوباوه او د ایران دودیز کلتورونه او اسلامي ښوونځي چې پکې د تصوف یو لړ نامتو توکمونه شامل وو د ښځو په مقابل کې دومره شدید نه وو لکه د افغانستان ختیځ ته په ځینو کلیوالو ټولنو کې له هماغه سره بیا هم هرات یو سپېڅلی ښار و د اوسیدونکو په منځ کې د ایران د مسلط اسلامي مذهب شیعه یو ګڼ شمېر پالونکي هم وو او لکه په نورو ځایونو کې حتی نه شیعان هم د 1990 کال په پیل کې د خمیني د سیاسي مذهبي بیا راوچتېدو تر اغېزې لاندې راغلي وو له دې ټولو ناخبره د کابل کمونیسټانو او د هغوی شوروي سلاکارانو د هغو اصلاحاتو پر پلي کولو لاس پورې کړ چې د مارکسیزم په کتابونو کې وو د سواد زده کولو په لور پر کمپاین سربیره هغوی د پچهي عسکرو په نیولو او د هغو پر ځمکو نیولو هم پیل وکړ چې پر قومي مشرانو او اسلامي علماو اړه لرله هغوی د پور ورکولو اسلامي نظام ته هم خاتمه ورکړه پر نجونو د ولور اخیستل یې منع کړل په واده کولو یې د نارینه او ښځې خوښه لرل قانوني کړل د اسماعیل خان په نامه د افغان د پوځ یو تکړه تورن د هغه مارچ په میاشت کې د کمونیسټو غاصبانو پر ضد د جهاد ناره پورته کړه او د هرات دروند وسلوال ګارنیزون یې خونړی بلوا ته رهبري کړ پلویانو یې په لسګونو روسي سلاکاران ښکار او د هغوی له ښځو او اولادونو سره یې له تیغه تیر کړل بلوا کوونکو د روسانو بدنونه د ښار په سیوري لرونکو واټونو کې پر لکړو راوځړول له کابل څخه په شوروي کې د روزل شویو پیلوټانو په پیلوټي بم غورځونکې الوتکې د بدل اخیستلو لپاره ورواستول شوې چې هرات ښار یې تر بې زړه سویه بریدونو لاندې ونیو د بمباریو په پای کې د افغانستان کمونیسټ حکومت د خپل قدرت د لومړي تلین پر ماښام یوازې په هرات کې د خپل ولس څه ناڅه 100,000 تنه وژلي وو اسماعیل خان وتښتېد او د هیواد په لویدیځ کې د بغاوت پر خپلولو پیل وکړ په داسې حال کې چې هرات ښار په اور کې سوځېده د KGB افسران له غوسې ایښېدل د 1990 کال د مارچ پر 18 نیټه اندروپوف د شوروي په کرملین کې د سیاسي بیورو یوې پټې بیړنۍ غونډې ته وویل چې د دې واقعیت په نظر کې نیولو سره سره چې پر موږ به د تیري کوونکي ټاپه ولګیږي خو تر هیڅ شرایطو لاندې افغانستان له لاسه نشو ورکولی په هغه په سرلي کې د کرملین دننه د ځانګړي بحث یادښتونه چې په هماغه دم امریکایانو ته څرګند نه وو داسې ښیي چې د شوروي په مشرتابه باندې د KGB نظر مسلط و په داسې حال کې چې لیونید برژنیف مخ پر ښکته روان و د اندروپوف ستوري پر لوړېدو په کابل کې هلته د اډې د دوی پر اصطلاح د KGB استوګنځي له شوروي ډیپلوماتانو سره له سلا پرته د افغانستان له کمونیسټ مشرانو سره تماسونه او مالی اړیکې ساتلې خو په خپله افغانان ګډوډ او نهیلي کوونکي بېپارانو اندروپوف او د برژنیف نورو پالندویانو ته د دوی افغان ملګري پر خپلو ځانونو کې ورک او بې اعتباره ښکارېدل افغاني مارکسیسټانو له مسکو نه ورکړل شوي متنونه او کتابونه له کچې نه زیات جدي نیولي وو دوی ډېر ګړندي خوځېدل هغوی به په نه په خوله کېدونکي ګوندي فریکوینسیو ویشل شوي او د خورا کوچنیو امتیازونو پر سره وچه ایډیالوژي د یوه بل په ګریوان کې سخت سره لوېدلي وو
د مارچ پر 18مه نیټه د سیاسي بیورو په غونډه کې استینوف وویل چې ستونزه دا ده چې د افغانستان مشرتابه په کافي کچه د اسلامي بنسټګرو نقش نه پیژانده. اندروپوف د دې خبرې تایید وکړ چې موږ ته په بشپړه توګه څرګنده ده چې افغانستان په دې اوس وخت کې د دې توان نه لري چې ورته ګردې پرتې مخامخ ستونزې د سوسیالیزم له لارې حل کړي. اقتصاد یې وروسته پاتې دی، د اسلام دین بشپړ مسلط دی او نږدې ټول کلیوال وګړي بېسواده دي. موږ ته د یوې انقلابي وضع په اړه د لینن ټولو ښوونه څرګنده ده. په کومه وضع چې موږ په افغانستان کې خبرې کوو دا هغه ډول وضع نه ده. غونډې پخواني لومړي وزیر الیکسی کاسګین ته دنده وسپارله چې د افغانستان بې تجربې او ټګ کمونیست مشر نور محمد تاریکي ته ټلیفون وکړي او ورڅخه وغواړي چې یوه بله له احتیاط څخه ډکه لاره غوره کړي. تاریکي د افغانستان د کمونیستي انقلاب لومړی کال د خپل شخصیت پر لوړولو تیر کړی و. په زرګونو پوسټرونه یې چاپ او پر هغو د ده عکسونه پر دیوالونو زړېدلي چې ترې لاندې رهبر کبیر لیکل شوی و. په داسې حال کې چې هیواد یې پر پاڅون لاس پورې کړی و، د خپل افغان کمونیست رقیبان بهر ته تبعید کړي وو. په کابل کې د کی جی بي یوه پلاوي ته د میلمستیا پر موقع یې هغوی ته دا خبره کړې وه چې ده په سیده توګه د لینن بیلګه پلي کوله. پر دې اړه له افغان کمونیسټانو سره هیڅ ډول سازش ته چمتو نه و او د انقلاب له لومړنیو فرصتونو څخه ګټه پورته کوله ترڅو د شوروي پر موډل پولیتاریا زورواکي دیکتاتورشیپ پلي کړي. خپلو کی جی بي لاسنیونکو اداره کوونکو ته پر یوه موقع کې ویلي وو چې د کابل په جیلونو کې د قتل بهیر په زړه بوږنونکی وي، خو لینن موږ ته سبق راکړی چې د انقلاب د دښمنانو پر ضد باید بېرحمه یو او د دې لپاره چې په شوروي اتحاد کې د 1918 کال د اکتوبر انقلاب بریالی شي نو اړینه وه چې په میلیونونو وګړي منهدم شوي وای. کوسیګین د اپریل پر 18مه نیټه تاریکي ته ټلیفون وکړ. په دې وخت کې د شوروي د سیاسي بیورو بیړنۍ غونډه روانه وه. تاریکي په ټلیفون کې دا ومنله چې وضع خرابه او لا نوره هم په خرابېدو ده. هرات د نوي راپنځېدونکي اسلامي غورځنګ منګولو ته په لوېدو دی. ښار څه ناڅه ټول د شیعه شعارونو تر اغېز لاندې دی. ته د هغوی د خپلو ځواک لرې؟ کوسیګین ترې وپوښتل. کاشکې داسې وای. تاریکي وویل. تاریکي غوښتنه وکړه چې افغان کمونیسټانو د شوروي مخامخ پوځي مرستې ته ضرورت لاره. په شوروي اتحاد کې په سلګونو افسران روزل شوي وو. ټول هغوی اوس چیرې دي؟ په غوسه شوي کوسیګین پوښتنه وکړه ترې. د هغوی ډېری اسلامي مرتجعین دي یا د هغوی په خپله ژبه اخوان المسلمین. تاریکي وویل موږ پر هغوی ډاډه نشو کولی، موږ پر هغوی باور نه لرو. خو له تاریکي سره د حل یوه لاره وه. د مشوره ورکړه چې شوروي د خپلو مرکزي اسیا جمهوریتونو له پوځونو څخه په پټه پوځي ټولې راواستوي. تاریکي غوښتنه وکړه چې ولې شوروي اتحاد په ملکي جامو کې خپل ازبک، تاجک او ترکمن سرتیري نه راستوي. هیڅوک به هغه ونه پیژندلی شي. هغوی کولی شي چې شوبلې وچلوي ځکه چې موږ په افغانستان کې ټول دا ملیتونه لرو. هغوی دې ټوله افغاني جامې او یونیفورمونه واغوندي. هیڅوک به یې ونه پیژني. تاریکي پر دې اند و چې د دې لپاره چې اسلامي انقلاب وپاروي ایران او پاکستان له داسې پټ میتود څخه کار اخیست. افغانستان ته د افغانانو په جامه کې د چریکانو په بڼه خپل منظم پوځونه راستول. البته ته دا ټوله مسله له کچه زیاته ساده فکر کوي. کوسیګین وویل په افغانستان کې راپنځېدونکی اسلامي بغاوت یوه پیچلې سیاسي او نړیواله موضوع ده. CIA د امریکا ولسمشر جیمي کارټر سپینې ماڼۍ ته د افغانستان کمونیست ضد باغیانو لپاره د مرستې ورکولو په اړه لومړی پټ یادښت د 1990 کال د مارچ په لومړنیو کې واستاوه. دا هماغه موقع وه چې د هرات کې بغاوت په پیاوړي کېدو شو. دا وړاندیز د انسجام یوې ځانګړې کمیټې ته واستول شو. هغه د کابینې یوه پټه لاندنۍ کمیټه وه چې د ولسمشر لخوا یې د پټو عملیاتو څارنه کوله. CIA له راپور سره په یوه مله لیک کې ویلي وو چې په افغانستان کې زور اخیستونکې بلوا د شوروي مشران په زغرده ورخطا کړي وو. په هغه کې
زیاته شوې وه چې د شوروي تر کنټرول لاندې رسنیو په یو کمپاین لاس پورې کړی و چې په امریکا، پاکستان او مصر تور ولګوي چې په پټه یې د افغان اسلامي شورشیانو ملاتړ کاوه. واقعیت دا دی چې متحده ایالاتو تر همدې دمه داسې څه نه و کړي. ښایي د دې لپاره به اوس ښه وخت وي چې پیل شي. د ایران انقلاب په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو لپاره نوې ستونزې پیدا کړې وې. دا امکان و چې KGB به له دې ګډوډیو څخه ګټه پورته کړي. اوس یو فرصت په لاس کې و چې د هغو ګواښونو د یوې برخې مسیر د شوروي پر خوا وګرځول شي چې د امریکا پر ضد د خمیني له محراب څخه کېده. په افغانستان کې یوه منظمه بلوا به د شوروي هغه ځواک مهار کړي چې د منځني ختیځ د تیلو ډګرونو ته یې متوجه کړی و. دا به ممکن هغه افغان او ښایي شوروي ځواکونه هم وتلي او وتړي چې د بغاوت د ځپلو په تکل کې شي. خو له دې ټولو سره دا له خطره یوه ډکه لاره وه. که چیرې شورویان په افغانستان کې د امریکا لاسوهنه وګوري نو ممکن د غچ اخیستلو په لټه کې شي. د کارتر اداري د CIA د لومړني وړاندیز پر اړه زړه نازړه پاتې شو. د مارچ پر 4مه نیټه د انسجام ځانګړې کمیټې له CIA څخه وغوښتل چې د پټو عملیاتو په هکله په دویم وړاندیز غور وکړي. د شوروي په اړه د CIA مشر شنونکي آرنولډ هویلک د CIA مدیر درستیز اډمیرل سټانفیلډ ټرینر ته یو هیښوونکی یادښت واستو. هویلک ویره ښکاره کړې وه چې ممکن د تاریکي کمونیست رژیم ونړیږي او شورویان وتړل شي چې مداخله وکړي. د شوروي مداخله ممکن پاکستان، ایران او ښایي چین دې ته وهڅوي چې افغان باغیانو ته پټې مرستې ورکړي. په پاکستان کې جنرال محمد ضیاءالحق ښایي له امریکا څخه وغواړي چې شوروي ته په زغرده توګه ووایي چې د پاکستان له پولو څخه دې لرې ګرځي. دا د نړیوالې درېیمې جګړې لپاره یوه سیناریو وه چې د ضروي وسلو د استعمال پر شمول د نورو ټولو ناخوښونکو پایلو پوتنشیل بالقوه ګواښ پکې و. هویلک په پای کې د نتیجې په توګه ولیکل چې تر کومه پورې چې د کابل کمونیسټانو په اړه په مسکو اړه لرله نو لږ تر لږه کېدای شي چې شورویان به دې ته چمتو وي چې د حاکمې ډلې په ګټه په افغانستان کې مداخله وکړي. د بل پسرلي تر رارسېدو پورې CIA او KGB دواړه د یو بل د نیتونو پر هکله یو څه پوهېدل، خو یو هم د هغه بل د محاسبې بشپړه څېره نه ولیدلې. په لانګلي کې د CIA له مقر څخه په نږدې ختیځ کې د پټو خدمتونو افسران له خپلو پاکستاني او سعودي اړیکوالو سره په تماس کې شول چې وګوري په افغانستان کې دننه څه کېدلی شي. لږ تر لږه د CIA ځینو مامورینو فکر کاوه چې هغه سازمان په نوښت لاس پورې کړی و. په افغانستان کې د پټو عملیاتو د پلانولو هڅه که هر څومره ابتدایي هم و د نږدې ختیځ دې افسرانو ته څرګندېده چې په دې زمانه کې د CIA د دفاعي او پاسیف دریځ په پرتله دا یوه نادره پیښه وه. له دې نه څو کاله دمخه د امریکا د کانګرس په پراخه توګه د تبلیغ شوو څېړنو له لارې په کیوبا کې د دې سازمان د وژنې پلانونه په لاتینه امریکا کې پټ عملیات او نورو زړه بوږنونکي سریات رابرسېره کړي وو. د امریکا خلک او کانګرس چې تر واټرګیټ نه وروسته له واک څخه د ناوړې ګټې پورته کولو له کبله د حکومت پر کړو وړو مخکې له مخه په غوسه وو، د CIA پر ضد اوښتي وو. دې وضع د نوموړي سازمان لپاره د کار کولو زهرجن سیاسي چاپیریال منځته راوړی و. د وژنې قتل عمل په یو اجرایوي حکم سره په رسمي او قانوني توګه منع کړل شوی و. نوي قوانین او لایحې نافذ شوي وې چې تر هغو لاندې د ولسمشر او کانګرس تر کابو لاندې د CIA پټ عملیات سرته رسول تضمین شوي وو. په لانګلي کې د ننه د اصلاحاتو مسلکي جاسوسي کدرونه او حتی ځینې هغه کسان چې د داسې اصلاحاتو پلویانو په غوسه او معنویات یې پرېوتلي وو. په لانګلي کې ډېرو داسې فکر کاوه چې CIA د ولسمشر پر لارښوونه دا دندې چې ډېر وخت به یې افسرانو ته د ژوند ځانګړي خطرونه مخامخول سرته رسولي او اوس په واشنګټن کې یو احساس پیدا شوی و چې CIA له هماغه پیل څخه یو جاني لیونی سازمان او د خورا ناروا توطیو یو خورا تیاره غار و.
د CIA ډیر مسلکي افسران په دې ګروه وو چې د نوموړي سازمان پر اړه تر 1990 کال پورې د امریکا د ولس او د هغه هیواد د کانګرس غبرګون له ځواک څخه د ناروا ګټې پورته کولو په پرتله ډیر دروند و. په همدې موقع ولسمشر جیمي کارټر د سمندري اډمیرل ټرینر په مشرۍ یو پلاوی موظف کړی و چې سازمان له لارې ته برابر کړي. د دې لپاره چې د CIA په بودیجه کې کموالی راولي، ټرینر په شلګونو خفیه پولیس افسران له کاره ګوښه کړي و چې دا د نوموړي سازمان په تاریخ کې یوازینی داسې عمل و. د پټو عملیاتو په ادارې کې دننه داسې تلقي کېدله چې ګوندې هغوی تر ټولو ټیټې سطحې ته لوېدلي وو. په داسې حال کې چې CIA هغه پسرلی په افغانستان کې دننه د عملیاتو پر اړه د بدیلونو پر څېړنه فکر کاوه، په اسلام آباد کې د نږدې ختیځ افسرانو ریپورټونه ورکړل چې امکان لري د پاکستان جنرال ضیا به چمتو وي افغان جنګیالیو ته د اوسنۍ پټې مرستې ورکولو کچه لوړه کاندي. خو CIA په خپل ریپورټ کې ویل چې جنرال ضیا ویره لرله که چیرې امریکا د شوروي د غچ اخیستلو په مقابل کې د پاکستان ساتنه ونه کړي، نو کمونیست ضد باغیانو ته د مرستو د کچې لوړولو له کبله هغوی د شوروي د قهر خطر په غاړه نشي پورته کولی. په 1990 کال کې د امریکا او پاکستان ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې خورا ټیټې کچې ته رسېدلې وې، خو CIA په اسلام آباد کې خپل ارتباطي چینلونه پرانیستي ساتل. جنرال ضیاء الحق په دې پوهېده چې پروا نه لري که جیمي کارټر دې پر بشري حقوقو د تیري او د زیروي وسلو د جوړولو لپاره د پټ پروګرام له امله په ظاهر کې هر څومره سخت هم وغندي، له شاتنۍ دروازې څخه په واشنګټن کې د CIA له لارې ډیر زیات نفوذ درلود. د کال په سر کې د خمیني پر مشرتابه انقلاب پر ایران کې امریکا د غوږ نیونې له هغو الکترونیکي وسایلو څخه محرومه کړې وه چې له شوروي اتحاد څخه معلومات راټولول. جنرال ضیاء الحق د CIA دا وړاندیز منلی و چې داسې نوې اسانتیاوې دي په پاکستان کې ځای پر ځای کړي. د امریکا او پاکستان په اړیکو کې اوږدې لسیزې داسې ډول ښکته پورته ډیرې زیاتې پیښې منځته راغلې وې. د 1962 کلونو په اوږدو کې د یو دوه ډوله لومړني امریکایي جاسوسي الوتکې په پټه له پېښور هوایي ډګر څخه الوتلې وه. د 1970 کلونو په پیل کې هنري کسنجر د پاکستاني منځګړو له لارې چین ته خپله لار پرانیستې وه. په خپلوار ضیا په سیمه کې د خپلې سیاسي کړنلارې او پوځي بدیلونو پر مخ بیلو لپاره پټ عملیات تر ټولو محتاطانه عمل باله. پاکستان له دې نه 8 کاله دمخه له هند سره په یوه جګړه کې خپله نیمه خاوره له لاسه ورکړې وه. هغه اوس خورا یو وړوکی او کمزواکه هیواد و چې خپل ګاونډیان په پوځي زور وګواښي. نو جنرال ضیاء الحق غلچکیو بریدونو خرپ او ترپ ته ترجیح ورکوله. د جیمي کارټر د ملي امنیت د سلاکار مرستیال ډیوډ آرون د مارچ پر 13 نیټه د انسجام ځانګړې کمیټې دویمه پټه غونډه راوبلله چې افغان بغاوت ته د امریکا مخامخ پټې مرستې پر ورکولو غور وکړي. دا غونډه له تاریکي سره د کوسیګن له بېګټي خبرو څخه یوازې 2 اونۍ وروسته وشوه. د بهرنیو چارو د وزارت ډیوډ نیوسم غونډې ته وویل چې د کارټر اداره اوس غواړي چې د شوروي اوسنی روش او په افغانستان کې شتوالی پر شا وتمبوي. پاکستانیانو ته د شوروي د ښکیلتیا پر اړه زموږ علاقه او تشویش په ډاګه کړي او پاکستانیانو، سعودیانو او نورو ته زموږ هوډ پر ډاګه کړي چې غواړو په دریمه نړۍ کې د شوروي د نفوذ مخه ونیسو. نو آیا هغوی باید په مشخصه توګه کوم ګامونه پورته کړي؟ آیا هغو ته د افغان له پوځ نه تښتېدونکو واحدونو ته توپک او ګولۍ ورکړي او که نه؟ د شورویانو غبرګون به څه وي؟ آرون غونډې ته مرکزي پوښتنه وړاندې کړه او هغه دا چې آیا د بغاوت د تامینولو په پښو درولو لپاره څومره علاقه شته او یا څومره د دې خطر موجود دی چې دا کار به شورویان ډیر زیات ولمسوي. پریکړه وکړه چې ټول د خپلو بدیلونو څېړنې ته ادامه ورکړي. څو ورځې وروسته په جلال آباد کې پوځي افسرانو د اسماعیل خان پر پله پل کېښود. د کمونیسټانو پر ضد یې بغاوت وکړ او شوروي سلاکاران یې وځپل.
افغان قومندانان خپل شوبلو ته وختل، د بغاوت کوونکو په لیکو کې ودرېدل او ځانونه یې د جهاد ملګري اعلان کړل. د جلال آباد شمال ته د کیراله په نوم یوه کلي کې افغاني ځواکونو په داسې حال کې چې د شوروي سلاکاران ورسره و د کلیوالو په ډله ییزه وژنه لاس پورې کړ او په سلګونو سړي او هلکان یې ووژل. کله چې د دې او نورو ورته پیښو خبرونه د افغانستان کلیو ته خپاره شول، له حکومتي پوځي واحدونو څخه د تښتېدو کچه په لوړېدو شوه. د هغه پسرلي له یوې اونۍ تر بلې پورې د کمونستانو پوځ د واورې له ویلي کېدو سره یو ځای په ویلېدو شو. پوځي خدمت ته د نویو ځوانانو مخه له څېړیو څخه د ډکو غرونو په خوا واوښتله چې تر دې دمه یې ګڼ شمېر د مجاهدینو سپېڅلو جنګیالیو تر بشپړ کابو لاندې و. په سیایي او نورو امریکایي استخباراتو ادارې کې ګڼ شمېر شنونکو خپلو دې وړاندوینو ته ادامه ورکړه چې شورویان به د بغاوت د له منځه وړلو لپاره افغانستان ته نه ننوځي. کله چې دوبی رانږدې شو، سیایي له شوروي اتحاد څخه افغانستان ته د بریدیزو چورلکو د وراستولو ریپورټونه ورکړل. په ډګر کې د شوروي اتحاد پوځي ګڼ شمېر سلاکارانو د ښکېلتیا خبره هم ډګر ته راووتله. خو د لانګلي شنونکو داسې احساس کوو چې سیاسي بیورو به هڅه وکړي د شورویانو ښکېلتیا به خورا ټیټه کچه کې وساتي. په مسکو کې د امریکا له سفارت سره هم همدې ته ورته احساس و. د مۍ د میاشتې په 24مه له سفارت څخه په یوه پټ تلګرام کې ویل کیږي چې شوروي به احتمالاً د بغاوت ضد جګړه کې درنې ونډې ته له اوږې ورکولو څخه پرهیز وکړي. دې تار پر بشپړه توګه په کرملین کې د هغې زمانې مزاج انځوراوه. د KGB اندروپوف له ګرومیکو او استنیوف سره یو ځای یوه ډله جوړه کړه چې بې له ځنډه په افغانستان کې د کمونیزم راپنځېدونکی بحران وڅېړي. د هغوی مخې ته پروت هیڅ بدیل هم په زړه پورې نه لیدل کېده. د جون پر 28مه نیټه یې برژنیف ته یو بشپړ پټ ریپورټ تیار کړ. په خپله لیکنه کې هغوی دې نتیجې ته رسېدلي وو چې د افغانستان انقلاب د اقتصادي وروسته پاتې والي، د کارګر پوړ د کوچنیوالي، د سیمه ییز کمونیست ګوند د کمزواکۍ او د افغان مشرانو ځانغوښتنې له کبله له ستونزو سره مخامخ وو. د اندروپوف ډلې ستر ښوونکي طریقې ته یو لیک واستاوه چې پکې یې ورڅخه غوښتنه کړې وه له خپلو رقیبانو سره له شخړو لاس واخلي. ورته لارښوونه یې کړې وه چې په انقلابي مشرتابه کې نورو ملګرو ته ځای هم ورکړي او د اسلام پر وړاندې خپل دریځ نرم کاندي. ورته ویلي وو چې کمونیزم ته د ملایانو پر پیرلو پیل وکړي او عام مسلمانان وګړي پر دې قانع کړي چې ټولنیز اقتصادي اصلاحات به د مسلمانانو دیني ګروهې اغېزمنې نه کړي. خو طریقې له خپل لوري وسلې ته ترجیح ورکړه. نوموړي پر دې ټینګار کوو چې د شوروي پوځونه دي د باغیانو پر ضد ودرېږي. په واشنګټن کې هغه اونۍ د کارتر د ملي امنیت سلاکار زبیګنیو بریژینسکي د یوه پولنډي ډیپلومات زوی و چې کورنۍ پر زور د نازیانو له لوري د تیري او بیا د شوروي د اشغال په پایله کې تبعید ته تړل شوی و. ولسمشر کارتر ته سلا ورکړه چې افغان باغیانو ته په پټه د ناوژونکو وسلو ورکول ومني. بریژینسکي پر دې ګروه و چې په 3مه نړۍ کې د شورویانو د شرمولو لپاره خورا کم فرصتونه په لاس کې وو. اوس داسې یو فرصت په افغانستان کې ترلاسه شوی و. د داسې کار خطر پر غاړه اخیستل د کابو وړ و. د بریژینسکي پلان داسې و چې په ځانګړي انسجام کمیټه کې د بیلابیلو نظرونو ترمنځ پل جوړ کړي. CIA په افغان جنګیالیو ته پرته له دې چې همدا اوس مهال وسلې ورکړي نورې مرستې پیل کړي. د 1990 کال د جولای پر 3مه نیټه کارټر د ولسمشر لپاره د څېړنې هغه کاغذ لاسلیک کړ چې تر نوي قانون لاندې د CIA پر عملیاتو د سپینې ماڼۍ د کابو تنظیم لپاره اړین و. تر نوي نظام لاندې که چیرې CIA غوښتي داسې کوم ځانګړي عملیات سرته ورسوي چې موخه یې د نوموړي سازمان د عادي دندو لکه جاسوسي او د اسرار و غلا پر خلاف په بهر کې پر سیاسي بهیرونو اغیزه ولري، نو ولسمشر مجبور و ځان پرې پوه کاندي او یا په رسمي او لیکلي توګه اعلام کړي چې د داسې پټو عملیاتو سرته رسول د امریکا د ملي ګټو د خوندي کولو لپاره و. ولسمشر په دې هم مجبور و چې د کانګرس له څو محدودو کسانو سره هم دا پریکړه شریکه کړي.
د کارتر څېړنې CIA ته واک وسپاره چې یوازې له 500,000 ډالرو څخه لږ اضافه پیسې په پروپاګند او سایکولوژیکي عملیاتو باندې ولګوي او هم افغان باغیانو ته راډیویي توکي، طبي څیزونه او نغدې پیسې ورکړي. په آلمان او نورو ځایونو کې د منځګړو وګړیو په جامه کې د ځان پټولو له لارې د CIA د نږدې ختیځ د افسرانو ډلې په هغه دوبي کې پاکستان ته د راډیوګانو او طبي توکو استول پیل کړل او هلته یې د جنرال ضیاءالحق ته استخباراتو ادارې ته سپارل چې افغان شریکانو ته یې ور وویشي. په هغه وخت کې دا یو کوچنی پیل لیدل کېده. د منطق په ګټه د ماسکو له غوښتنو سره سره د کابل مارکسیسټ مشرانو پر خپله د خپل ځان پر خوړلو پیل کړی و. د دوبي د پای په ورځو کې ستر لارښود ترکي د خپل ګوند له یو ملګري حفیظ الامین سره په یوه وژونکي رقابت لاس پورې کړی و. نوموړی د کولمبیا پوهنتون یو ناکام شوی محصل و چې د 1980 کال په کمونیستي کودتا کې مخکښ رول لاره. دواړه زر دې پایلې ته ورسېدل چې یو یې باید له منځه ولاړ شي. امین د سپتمبر په میاشت کې له څوکۍ څخه د ترکي پر ګوښه کولو بریالی شو. څو ورځې وروسته یې د ترکي د وژلو امر ورکړ او ستر لارښود د کابل په یو محاصره شوي انګړ کې د ګولیو د باران خوراک شو. ځواک ته د حفیظ الامین د رسېدلو په KGB کې د یو لړ ناسیخو محاسبو او بدګمانیو د تراژیدي کومیډي سبب شو. د KGB استازو چې په کابل کې دنده ترسره کوله اوږده کلونه امین او ترکي دواړو ته معاشونه ورکول. ځینې وخت به یې له خپلو مشتریانو سره په پټه په موټر کې د کابل ښار په کوڅو کې لیدل کتل ترسره کول. خو کله چې قدرت ته ورسېد نو امین کبرجن شو. پر نورو تیریو سربیره امین په دې لټه کې شو چې له KGB نه واک ترلاسه کړي او په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان له حساب څخه پیسې راوباسي. د KGB له قوله دا 400 میلیونه ډالر وو چې په سپما حسابونو کې ساتل شوي وو. د دې لپاره چې د امین شهرت خراب کړي KGB په ناهیلۍ سره په پیل کې هڅه وکړه چې نوموړی د CIA جاسوس وښیي. په مني کې د افواهات په یوه عجبه بڼه په خپله د KGB پر لوري د شاته ورپف کولو په پروسه کې ورغبرګ شول. شاته پف کول داسې یو ترمینالوژي ده چې جاسوسان یې هغه خپرو شوو تبلیغاتو ته کاروي چې کوم یو هیواد هغه خپاره کړي وي. په خپله هغه هیواد مغشوش کاندي. د ناڅرګندو لاملونو له کبله امین په کابل کې د امریکا له ډیپلوماتانو سره یو لړ ځانګړې کتنې وکړې. کله چې KGB له دې کتنو څخه خبره شوه نو د هغې مامورین په ویره کې شول چې امکان لري هغه ګنګوسې چې دوی خپاره کړي وو سم وي. په هند کې هغه منی یو سند خپور شو چې پکې ویل شوي وو چې کوم وخت چې په نیویارک کې استوګن و امین له آسیا فاونډیشن سره چې له CIA سره د اړیکو تاریخچه لرله اړیکې لرلې. د اونیو له تیریدو سره ځینو KGB مامورینو د دې خبرې په سپړلو او څېړلو پیل کړی و چې ممکن امین د امریکا نیالګی و چې په افغان کمونیسټ ګوند کې نیال شوی و. هغوی ته داسې رپورټونه هم رسېدل چې ښایي امین به د افغانستان له اسلامي باغیانو سره سیاسي روغه وکړي. البته دا هغسې یو چلند و چې د ماسکو KGB د کال په پیل کې له ترکي څخه غوښتنه کوله. خو اوس په ناڅاپه توګه هغه برخورد شکمن ښکارېده. د KGB مامورین ویرېدل چې امین به له امریکا او پاکستان څخه د سوغات په هڅه کې وي. KGB برژنیف ته د نومبر په میاشت کې د امین پر هکله یو خبرداری واستاوه. په کابل کې میشتو KGB غړو د افغانستان په بهرنۍ کړنلاره کې ښي اړخ ته له عمدي بدلون څخه ویره ښوولې وه چې د هغې معنا به له متحدو ایالاتونو سره نږدې اتحاد وای. KGB کې لیکلی و چې امین د امریکا له شارډافیر سره څو ځله غونډه کړې خو د شوروي له استازي سره په کتنه کې د دې غونډې د مضمون پر اړه کوم څه ښکاره کړي نه دي. پر خپل وار امریکایانو په کابل کې امین ته د یو خطرناک زورور واکمن په سترګه کتل. هغوی تر یوې کچې پر امین په افغانستان کې د امریکا د سفیر ایډولف ډیبز د وژنې پر اړه پړه هم اچولې وه. نوموړی سفیر د 1990 کال په لومړیو کې یرغمل نیول شوی و او د کابل هوټل په یوه کوټه کې وژل شوی و. خو له دې سره بیا هم په سفارت کې دننه ډیپلوماتان پر دې ګونګو سویو خبر و چې امین د CIA ایجنټ و.
د دې مسلې په اړه په سفارت کې د بهرنیو چارو د وزارت د ډیپلوماتانو ترمنځ کافي تشویش او اشتباه موجوده وه، ځکه چې له وژل کېدو د مخه ډیبز له CIA څخه مخامخ پوښتلي وو چې آیا په دې افوا کې کوم واقعیت و او که نه. د بروس امستونز پر وینا چې په هغه موقع د ډیبز مرستیال او بیا یې له مرګ وروسته په افغانستان کې د شاژدافیر دنده لرله، نوموړی ډیبز ته په ټینګه ویل شوي و چې امین هیڅکله هم له CIA سره کار نه و کړی. د نږدې ختیځ لپاره د CIA د ډلې مامورینو چا چې به امین که د CIA ایجنټ وای کنټرول کولی هم وروسته وویل چې له امین سره کله چې په نیویارک کې اوسېده او یا له هغه وروسته په میلمستیاو کې له نارسمي ډیپلوماتیکو ګډېدو پرته بل هیڅ ډول تماس نه لره. تر اوسه پورې لا داسې شواهد نه دي موندل شوي چې دا ادعاوې بې اعتباره کړي. خو په هغه له تقدیر نه ډک مني کې امستونز له امین سره 5 ځله ځانګړې لیدنه وکړه. امستونز څو کاله وروسته پر دې اړه وویل چې د دوی خبرې وچې او بې حاصله وې. امستونز وویل چې د افغانستان کمونیست مشر نه یوازې دا چې د امریکا پر خوا یې تمایل نه لره بلکې ورسره په خورا ناسازشه توګه دښمن هم و. امین د کولمبیا پوهنتون د دکتورا په ازموینه کې 2 ځله ناکام پاتې شوی و او د امستونز پر اند دې خبرې نوموړی له امریکایانو سره په قهر او کینه کړی و. CIA د کابل په اړه کې خپلې زیاتې هڅې د افغاني کمونیسټانو پر نښو نه بلکې د شورویانو پر نښو یې متمرکزې کړې وې. په کابل کې د CIA ماموریت د کلونو په اوږدو کې دا و چې د شوروي پوځي محرم اسناد په تیره بیا د میک 21 ډوله جنګي الوتکو په شان د نوي وسلو عملیاتي لارښودونه غلا کړي. هغوی دا هڅه هم کوله چې د KGB ایجنټان او د کمونیست بلاک ډیپلوماتان CIA ته استخدام کړي. افسرانو په نسبي توګه د افغاني منابعو پر استخدامولو او یا د افغانانو پر د سیاست پر ریپورټ کولو لږ وخت لګاوه. په نتیجه کې CIA ونه توانېده چې په 1988 کال د انقلاب وړاندوینه وکاندي. د سازمان لا اوس هم نسبتا ډېرې لږې افغاني منابع په لاس کې لرلې. په یو خورا پټ شفري یادښت کې چې د 1990 کال د سپتمبر کې د تامس تارټن لخوا د ملي امنیت سلاکار برژینسکي ته استول شوی و، ویل کېدل چې شورویان آیا په افغانستان کې په څه بوخت دي په ساده توګه موږ نه پوهیږو. ځان ته د امریکا د تکلونو د معلومولو په اړه KGB هم تر هغې CIA ښه نه وه. له دې سره چې خبر یې لاره امریکایي ډیپلوماتانو له امین سره لیدنې درلودې خو د هغوی ترمنځ د خبرو د منځپانګې پر پوهېدلو بریالي نه شول او هماغه و چې د KGB افسران دې نتیجې ته ورسېدل چې CIA له امین سره پر کار کولو پیل کړی و تر څو د کابل حکومت انحصار کړي. نو په افغانستان کې د KGB افسرانو په مسکو کې خپل مشران پر دې قانع کړل چې باید پر شدیدو اقداماتو لاس پورې شي. امین باید ووژل شي او یا له بلې لارې له ځواک څخه ګوښه کړ شي تر څو د CIA له نفوذ څخه د افغانستان انقلاب وژغورل شي. برژنیف ته په یو ځانګړي یادښت کې د KGB مشر اندروپوف ته وویل چې په دې کال کې له کودتاو په سپتمبر کې د تاریکي له وژلو وروسته د ګوند د پوځ او حکومت په اډانو کې وضع خورا ویجاړه شوې ده. د اډانې په واقعیت کې ورباندې د امین د ځپونکو وارونو له کبله له منځه تللي دي. په همدې موده کې د امین د پټو فعالیتونو پر اړه هیښوونکي خبرونه را رسېدلي چې د لویدیځ خواته د سیاسي لوري بدلولو وړاندوینه کوي. اندروپوف ولیکل چې په دې فعالیتونو کې له یو امریکایي ایجنټ سره د داسې مسایلو پر اړه چې له موږ نه پټ ساتل کیږي تماسونه شامل دي. د اندروپوف په تبجن تصور کې د CIA لخوا د امین استخدامول د نوموړي سازمان د هغې ویرې توطیې یوه برخه وه چې د شوروي اتحاد د سهیلي جمهوریتونو پر ګډون د یوې لویې نوې عثماني امپراتورۍ جوړول و. په دې محرمه لیکنه کې د KGB مشر ویره ښوولې وه چې په افغانستان کې د یوې اډې په جوړولو سره به امریکا وکولی شي د شوروي سهیلي خېټه چیرته چې د شوروي هوایي دفاع کمزورې ده د پرشنګ هستوي توغندیو نښه وګرځوي. د امریکا په مرسته کېدای شي چې پاکستان او ایران هم هستوي ځواکونه شي او د منځنۍ اسیا په لور رامات شي.
د دې د مخنیوي لپاره اړینه ده چې شوروي اتحاد باید د امین د ګوښه کولو لپاره پر پریکنده عمل لاس پورې کړي او د افغانستان کمونیزم وژغوري. په پای کې اندروپوف او د برژنیف د نننۍ کړۍ نور غړي دې پریکړې ته ورسېدل چې په دې موخو ته د رسېدو تر ټولو ښه لاره به دا وي چې امین ووژني، پر افغانستان پوځي تیری وکړي، یو نوی او وفادار افغان کمونیست مشر پر څوکۍ کېنوي. د امین په هکله د کی جی بي ویره د دې پریکړې یوازینی فکتور نه و. د مسکو له مخامخ پوځي مرستې څخه پرته په ټولیزه توګه د افغانستان حکومت د هغه د پوځ له لیکونه د تښتېدنو له کبله پریوتو سقوط سره مخامخ و. د دې لپاره چې په افغانستان کې کمونستان وژغورل شي نو مسکو مجبور و پریکنده پریکړه وکړي. خو د شوروي د سیاسي بیورو اسناد دا هم په ډاګه کوي چې د امین د وفادارۍ په اړه د کی جی بي ویرې په دې پریکړه او شننه کې رول لاره. د امین په اړه پوښتنو د پریکړې کولو مهالویش ګړندی کړ. د سیاسي بیورو نننۍ کړۍ یې وهڅوله داسې فکر وکړي چې په کابل کې سیاسي له جدي دسیسو سره مخامخ و او پر دې باندې د هغوی له قانع کولو سره یې مرسته وکړه چې د بریا لپاره یوازینی لارې په جدي اقدام لاس پورې کول و. په مسکو کې د یوې غونډې په ترڅ کې د سیاسي بیورو نننۍ کړۍ لومړنۍ پریکړه وکړه چې د 1990 کال د دسمبر پر 26مه تیری وکړي. دا پریکړه د جماعت د محصلینو لخوا په اسلام آباد کې د امریکا پر سفارت له برید څخه یوازې 15 ورځې او د ایراني محصلینو لخوا په تهران کې د امریکا د سفارت له کلابندۍ او یرغمل نیولو څخه 3 اونۍ وروسته وشوله. د شوروي د پوځ او کی جی بي پټو واحدونو د دسمبر په لومړنیو کې افغانستان ته په ننوتلو پیل کړی و ترڅو د برید لپاره تیاری ونیسي. د دسمبر پر 9 نیټه ببرک کارمل د افغانستان شړل شوی کمونیست مشر چې د امین پر ځای د کېناستو لپاره کی جی بي ټاکلی و په یوه ټي یو 140 ډوله الوتکه کې په پټه د بګرام هوایي اډې ته چې د کی جی بي افسرانو او شوروي پارا پوځیانو پارا ټروپرز لخوا ساتل کېده راورسېد. د کی جی بي قاتلانو د امین کور محاصره کړ. هغه لومړی امین ته د نوموړي په پخلنځي کې د نفوذ له لارې د زهرو ورکولو هڅه وکړه. خو امین اوس دومره شکاکي شوی و چې د خپلې کورنۍ د غړیو په شمول څو تنه خواړه څکونکي استخدام کړي وو. د کی جی بي له اسنادو سره سم زهر یوازې دومره بریالي و چې د امین د یوه خوري د کانګو لامل شول. په دا بله ورځ یوه نښه ویشتونکي ورباندې ډز وکړ خو خطا شو. په ناهیلۍ سره کی جی بي مجبوره شوه بیرته هغه پلان ته مخ واړوي چې د پوځي تیري له پیل کولو سره سم د امین پر استوګنځي مخامخ برید وکړي. سیاسي په افغانستان کې او شاوخوا د شوروي د پوځونو ځای پر ځای کولو له دوبي څخه راپدې خوا څارل او په داسې حال کې چې د هغې شنونکي د شوروي د سیاست نیت پر حکله ویشلی و. سیاسي په سمه او مکرره توګه د شوروي د پوځونو د خوځ ریپورټونه ورکول. د ډسمبر په نیمایي کې د امریکا استخباراتو د شوروي افغان پر پوله په لویه کچه د شوروي پوځونو بدشکونه ځای پر ځای کېدل کشف کړي وو. د سیاسي مشر ټرینر ولسمشر کارټر او د هغه مشرو سلاکارانو ته د ډسمبر پر 19مه نیټه یوه پټه خبرتیا واستوله چې په هغې کې جوته کړې وه چې شورویان په افغانستان کې د پوځي ښکیلتیا له یو خورا غوره درشل څخه تیر شوي وو او د سهیل خواته یې ډېر ځواکونه استول. 3 ورځې وروسته د سیاسي مرستیال مشر بابي انمن برژنسکي او د دفاع وزیر هراد براون ته ریپورټ ورکړ چې سیاسي په دې کې هیڅ شک نه لري چې شوروي نیت لاره په 2 غړیو کې دننه پر افغانستان ستر یرغل وکړي. په داسې حال کې چې د عیسوي اختر پر ماښام تیاره خپره شوه د شوروي له هوابازانو څخه ډکې انونتوف ترانسپورټي الوتکې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ښکته شوې. د عیسوي اختر پر تنکي سبا باندې د شوروي پل جوړونکي ځواکونو چې د شوروي له 40م اردو سره یې دنده لرله ترمیز حیرتان بندر ته نږدې پر آمو سیند تختهیي پلونه کېښودل او د شوروي لومړۍ شوبلې له پولې څخه تېرې شوې. په داسې حال کې چې منظم شوي شوروي پوځونه افغانستان ته رامات شول د افغان پوځ په یونیفورم کې له 700 تنه څخه زیاتو کی جی بي پارا پوځیانو په عملیاتو پیل وکړ چې حفیظ الامین او د هغه نږدې همکاران ووژني او د افغانستان په کمونیست ګوند کې نوي مشرتابه وټومبي.
مخکې له دې چې په کابل کې د امین د اوسېدو ماڼۍ تاج بیګ ته لار ومومي او پر هغه ګولۍ وچلوي، په لسګونو KGB افسران وژل شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت د تارونو له لارې د شوروي د یرغل د پیل د تایید له هماغو لومړیو شیبو څخه د جیمي کارتر د ملي امنیت سلاکار د سړې جګړې تر ټولو هوډمن جګړهمار زبیګنیو بریژینسکي په دې سوچ کاوه چې دا ځل شورویانو له خپلې شېړۍ څخه پښې ډېرې اوږدې کړې وې. بریژینسکي او د هغه همکارانو د CIA له پلانونو څخه د KGB له ویرې خبر نه لاره. هغوی دا یرغل یوازې یو نهیلي عمل وباله چې د افغانستان کمونستان مشران وژغوري او د پارس خلیج پر لور فشار ممکن کړي. دې تیوري ته د غبرګون د څرنګوالي په برخه کې بریژینسکي د امریکا د غوراویو په اړه دوزړی و. نوموړي هیله لرله چې شورویان دې پر افغانستان د تیري له کبله سزا ومومي او لکه په ویتنام کې د امریکا پر څیر په افغانستان کې وتړل شي او په وینو کې ولمبول شي. خو په عین وخت کې ویره لرله چې افغانان به لکه په 1955 کې د هنګري خلک او په 1958 کې چیکیان په خورا بېرحمۍ سره وځپل شي. پر افغانستان د شوروي یرغل تر سرلیک لاندې په یو پټ یادښت کې چې د عیسوي اختر له تیرېدو وروسته پر لومړۍ ورځ کارتر ته استول شوی و، بریژینسکي ویره ښوولې وه چې شوروي به پر خپل ځان د ناباورۍ او ځانغندنې په داسې وبا باندې اخته نه وي لکه څنګه چې په ویتنام کې د امریکایي پوځ تکتیکونو ته اغېزمن کړی و. د ولیکل چې موږ باید پر دې ډېر ډاډ ونه کړو چې افغانستان دې د شوروي ویتنام وګرځي، ځکه چې افغان چریکان نه ښه نظم لري او نه ښه مشرتوب. هغوی نه پناهځای لري، نه منظم پوځ لري او نه مرکزی حکومت. ټول هغه څه چې شمالي ویتنام لرل. له ویتنام سره په پرتله چې د شوروي او چین دواړو لخواو ورته خورا زیاتې وسلې رسېدې، دوی ته محدوده بهرنۍ مرسته ورکول کیږي. په ویتنام کې د متحده ایالاتو د کړنلارې په خلاف چې دښمن یې پیاوړی کاوه، شورویان ښایي په خورا پرېکنده عمل لاس پورې کړي. بریژینسکي بیا پوښتنه کوي چې نو څه باید وشي. د یوه نوي افغان کړنلاره پلان کړه چې ډیره برخه یې باید په پټه کې پلې شوې وای. نوموړي دا کړنلاره د هغو پلانونو پر بنسټ پیل کړه چې یو څه د مخه د سپینې ماڼۍ او CIA لخوا افغان باغیانو ته طبي سامانونو او نورو څیزونو د ورکولو لپاره جوړه شوې وه. د ولیکل چې دا خورا اړینه ده چې د افغانستان مقاومت باید دوام وکړي. د دې معنا به یاغیانو ته د پیسو او وسلو ورلېږل او تر څه کچې پورې تخنیکي لارښوونې وي. د دې لپاره چې دا کار د امکان وړ شي، موږ باید پر پاکستان هم زور واچو او هم یې هڅوو چې له یاغیانو سره مرسته وکړي. د دې لپاره به موږ ته اړینه وي چې د پاکستان په اړه خپله کړنلاره هم بدله کړو، زیات تضمینونه ورکړو، د نورو وسلو مرسته ورسره وکړو او داسې پریکړه چې د پاکستان په برخه کې زموږ کړنلاره باید د هستوي وسلو د نه جوړولو په اړه زموږ د کړنلارې تر دیکتاتورۍ لاندې نه وي. موږ باید چینایان هم له یاغیانو سره مرستې ته وهڅوو او یاغیانو ته د مرستې په لار کې باید له اسلامي هیوادو سره په تبلیغاتو او پټو عملیاتو کې خپل فعالیت کوردینات یوځای کړو. په داسې حال کې چې د KGB پاراپوځیانو له حفیظ الامین د هغه د کابل ماڼۍ په دهلیزونو کې تعقیباوه او د شوروي شوبلې له خپلو لومړنیو تیاترونو ډګرونو ته نه وې رسېدلې، بریژینسکي په افغانستان کې د CIA تر مشرۍ لاندې امریکایي کمپاین انځور کړی و چې د هغه عمومي چوکاټ به څه ناڅه د راتلونکي لسیزې لپاره پر ځای وي. په یو خورا پټ یادښت کې یوه اونۍ وروسته بریژینسکي ولیکل چې زموږ وروستی موخه له افغانستان څخه د شوروي د پوځونو وتل وي. که حتی دا شونې هم نه وي، موږ باید هڅه وکړو چې هلته د شوروي د ښکېلتیا تر هرې ممکنې کچې پورې ګرانه تمامه شي. واشنګټن په شوروي ضد تبه اخته شو چې په نتیجه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د نږدې همکارۍ د یوه نوي پړاو لپاره ملاتړ راوپنځېد. هغوی دواړه به د خیبر غاښې پر هغه خوا شوروي ته چلنج ورکړي، لکه څنګه چې یوه پیړۍ د مخه برطانویانو د افغانستان پر همدې ډګر تزاري روسیې ته چلنج ورکړی و. له خیبر څخه د نیمې ورځې په واټن لرې اسلام آباد کې د پاتې هغو امریکایي مامورینو لپاره چې د سفارت د سوځېدلې ودانۍ ترڅنګ یې کار کاوه، د شوروي تیری 2 برابره ترخه پیښه وه. هغوی د مسکو پر دې هرجموني تشدد او له بلې خوا په دې غوسه و چې ګټه به یې د پاکستان دیکتاتور ضیاءالحق ته ورسیږي.
په اسلام آباد کې د امریکا دیپلوماتان او د CIA مامورین د دسمبر د میاشتې غټه برخه د پټو اسنادو پر سوځولو او په موقتي دفترونو کې د امریکا د سکر شوي سفارت ډګر ته نږدې د امریکا د نړیوالې مرستې سازمان EID په انګړ کې وو. خپل ویجاړ شوي دفترونه سمبالول پر دفترونو د بلواګرو لخوا د بل برید د ویرې له کبله CIA د خپلو ایجنټانو پر پیژندنه او د نومونو ډکې پیژندپاڼې انډیکس کارډز چې د لسیزو په اوږدو کې غونډ کړي وو بیرته لانګلې ته استولي. د دې لپاره چې جنرال ضیاء الحق د خپل ستراتیژیک انډیوال په توګه قبول کړي امریکایي دیپلوماتانو له هغه دیپلوماتیک زغم څخه زیات اړ و چې دوی لاره په سفارت کې د ګڼ شمېر کسانو له نظره نوموړي پاکستاني دیکتاتور د هغه 13 نومبر د چهارشنبې پر مازدیګر هغوی ټول د سفارت مامورین مړه بللي وو. کله چې شوروي زغرې د افغانستان ته دننه پر غړېدو شوې د CIA له اسلام آباد اډې څخه د پاکستان په اړه د امریکایي کړنلارې د نوي بدیل په هکله کنایه لرونکي وړاندیزونه کېدل. په سیمه کې د شوروي د اشغال له بشپړېدو وروسته د پاکستاني ادارو د کارونې لپاره اسلام آباد ته په پټه د روسي ژبې د په سلګونو زره قاموسونه او ویبپاڼو قاچاق پیل شو. هغوی به ممکن په دې هم توانېدلي وای چې د روسي ژبې د نوموړو ویبپاڼو یو څو د قایداعظم پوهنتون د محصلینو د اتحادیې لپاره هم وکاروي.